یو مقصد بلکې د ډېرو مقاصدو دپاره د یو عظیم پیغمبر واقع ذکر کوي چې هغه حضرت سلیمان علیه السلام دی. د حضرت داود علیه السلام 19 زامنو او په 19 زامنو کې حضرت سلیمان علیه السلام ډېر قابل او پوه شخصیت و. تر دې حده پورې چې داود علیه السلام به کله فیصله کوله نو د سلیمان علیه السلام سره به مشوره کوله. دنه به رایه غوښته چې دا مسله پیښه ده دې کې موږ څوک وو. او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي یو واقع متعلق ففهمناها سلیمان کہ داود علیہ السلام یو شان فیصلہ وکړه او بیا سلیمان علیہ السلام ته مون فضل کې بهتره فیصله واچوله غړي مزیدار فیصله وکړه. الله ډېر پوهه ورکړي په ماشوموالي کې بالکانه کې ځکه د پلار د وفات د پس 14 کال عمر کې د بادشاہ جوړ شوی. 14 کال ډېر لږ عمر رونه نور تل استدې نور لسم دی دانه چې نورونه قابلانو پوه د پیغمبر اولادو او پوه علم د کې زیاتو په دې نسبت پلار د خپل بادشاہي وراثت د تاوالک 14 کال عمر کې پلار اله بادشاہ د حضرت داود علیہ السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث کې راځي د بخاری شریف چې دوه خځې پلار روانې دي دوالو سره زامن دي ماشومان تیرودونکي یو ځای کې دمه وکړله شرم خراغې له یوې ښځې بچي ورتښتو چې کوم ماشوم بل زوی پاتې شو نو دواړو ښځو پې دعوه وکړه بچی خو د یوې دی د یوې ښځې بچی خو شرمه خو تښتو خو چې دا کومې دواړه ښځې دي دواړه وایي یو وایي دا زما دی بل وایي زما دی یو یې خپله مور ده بل پې دعوه وکړه. حضرت داود علیه السلام له فیصله راوړه وایي چې زمونږ د دواړو بچي او په صحرا کې یو ښځه وایي د دې بچی یې وړی دی دا زما دی بله ښځه وایي نه دا زما دی د دې ښځې بچی شرمه کړی دی. بچی چونکې دغه وخت کې چې داود علیه السلام له فیصله راغله مشرې ښځې سره و چې کومه مشره ده غېږ کې د هغې او د کشرې ښځې خو ګوان هم نو ځکه خو ځنګل و بیابان و څوک شته هم نه ګوان هم نشته څه خاص ثبوت هم نشته. نو حضرت داود علیه السلام دې ته وکتل چې چونکې قابضه دا مشره ده او بچی د دې په لاس کې دی وی بستا دی کشره ښځه خپه شوه چې دا خو بچی زما دی او مشر وی نه زما دی او ما له فیصله وشو چې راتېر شو د داود علیه السلام نه راووتل نو حضرت سلیمان علیه السلام عمر 14 کالو نه کم دی هغه باندې راغلل وی څه مسله شوه بابا دله فیصله وکړه او ماشوم د چا شو وی د دې مشرې کشر وی دا زما دی مشر وی نه زما دی او ما له داود علیه السلام فیصله وکړه. سلیمان علیه السلام ورته وی زه دله فیصله ونه کړم که ستاسو خوښئ او زما په فیصله راځي چې زه درله وکړم. کشرې وی خو ډېره ښه ده که زما شي چېرته مشر هم وی چې پلارې زما په حق کې فیصله وکړه دا ډېر هم کوي ډېره ښه ده په تا فیصله کوم ګوره هوښیارتوب ته. سلیمان علیه السلام وی چاړه راوړی چاړه یې راوړه په کان یې وویل تېرې کړه وی د په دې څه کې وی دا بچی به په میان 2 ځایه کې نیم به د یوې شي او نیم به د بلې شي نیم دی کو بس لکه ته وی زما دی نه یې پرېږدې او وی زما دی نو بل علاج نشته ټوکړه باندې چې جګړه راشي نو بس خلک یې نیمه نو په ځمکه جګړه راشي نو نیمه یې نو په پیسو جګړه راشي د 2 کسو نیمه یې نو دا ماشوم به په دا میان باندې 2 ځایه کم نیم د یوې ښځې نیم د بلې چاړې ته یې ګوته کړي چې ماشوم یې لاس کې واخلي چې هغه کشرې چغې جوړې کړې مشرې غږ نه کوو او کشرې فریاد جوړ کړو لوی چغې شروع کړې او وروڼو یې شروع کړو ای د خدای بنده سلیمانه دا ماشوم مذهب حقوه د دې مشرې شو خیر دی خو مې ذبح کوه زما دې نه خیر دی بس زما دې نه د دې دې خو ولې چاړه ولې یو نه کوکار یو چغې هغه نخرې جوړې کړې چې سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا دومره درد دی کشر یې وکړه که نه او دا چغې ووالي دا بچي د دې دی د مشرې پروان نشته هغه په دې خفه کېږي نه چې بچی دې په میندو ولاړی شي او چغې خو دې کشرې جوړې کړې معلومېږي دا چې بچی د دې دی زړه د دې درد دی او بچی یې واخېسته کشرې دی ورکړه او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي ففهمناها سلیمان چې داود علیه السلام خو د ټیک ته د ظاهري دلیل په بنیاد فیصله وکړه خو هغه حقیقي علم او پوهه موږ د سلیمان علیه السلام لکه چولې وه نو چې څه فیصله به داود علیه السلام کوله د سره مشوره به یې کوله دې وجې نه علما وایي چې هغه انسان د مشرۍ د بادشاهۍ سره تعلق لري چې د کوم انسان د دین پوهه الله دې زمونږ ستاسو د دین پوهه نصیب کړي د دین پوهه چې وي زړه کې به یری په قرآن به خبرداري په سنتو به خبرداري او چې د دین پوهه د انسان په زړه کې نه د خدای د رسول د کتاب نه خبر نه په زړه کې د الله یره نه د انسان اب د بندګانو په منځ کې فیصله وکړي اب قاضي سے جوړ شي هغه به بادشاہ سے جوړ شي نو زمارونو دینه دا مسله علما معلومه نو داود علیه السلام چې وفات کیږي هغه ته پته وه چې د یو بچی سلیمان علیه السلام عمر خو 14 کاله دی کم دی خو پوی ډېر زیات دی وی بچی وورثه سلیمان بس هغه میراث د بادشاهۍ زما تا ته پاتې او ته به زما نه پس بادشاهۍ
د پلار د وفات نه پس دی بادشاہ رب العالمین داسې کمالات او خصوصیات دل ورکړل چې په مخ د ځمکه د بادشاهانو داسې کمالات لکه یو کمال د دو زبردست کمال چې الله وتا هوا تابع کړه وسخرنا له الريح من ورتبات تابع دا هوا دا په اختیار کې کړه الله او دا خدای الله خو خدا چې باد تابع کی چې بل شی تابع کی چې حیوان تابع کی قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې دا حیوانات چې څومره دي نو ماسته تابع کړي قرآن حکیم کې الله فرمایي دا دریابونه الله ستا تابع کړي سفر پکې د پاسه لګي او کدا نی دا الله امداد قسم دې که خر باندې سړي دوه منټه سور دی بوتي روان شي وہی باندھے تب قلبہ یہ بھی سنگرات آگے مستان مضبوط تے پالوان دے غٹ تے لیکن دا اللہ تابع کری نو بعد رب العالمین دا حضرت سلیمان علیہ السلام تابع کری وسلیمان الریحا غدوها شهر ورواحها شهر دا سحرنا دا ماسپخین پورے دا دمر مزل کو چې د یو میاشتې مزل به هغې په دې لږ سات کې کو او د ماسپخین نه تر ماښامه پورې به بیا د میاشتې مزل کو او د سلیمان علیه السلام تخت به بره په هوا روان تخت به یې څونه و دا مرنه لکه زمونږ د وطن د یو بادشاه کورسی یا تخت معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي او نورو مفسرین هم لیکلي دي چې سلیمان علیه السلام به د یو ځای نه بل ځای ته په چکر ته نو وزیران به ورسره و ټول اوس هم بادشاه چې دي وزیران مشورې والا پیریان به ورسره و پیریان یې تابع انسانان به ورسره و خادمان نوکران به ورسره و مارغان به ورسره و مارغان بره په هوا کې به مارغانو خپلې وزرې خورې کړې او سورې به یې کو په دوی باندې دوی به څومره سل او زر بنو شپږ لکه کسان به په هوا ګرځېدل شپږ لکه کسان شپږ لکه خوله لري شپږ لکه او دا به یوازې داسې نو کرسی به پرتې وي د سرو زرو کرسی د سپینو زرو کرسی د لرګي کرسی د اوسپنې کرسی دا به لګېدلې وي سلیمان علیه السلام به پکې میانځ کې ناستو او وزیرانو د مشورې خاوندانو پارلیمنٹ والا او دا چې کوم د مجلس شورا والا دا به ورسره ناستو پیریانو ټول تخت به په هوا کې ته هوا تابع وه او چې یو ګاډی خو مخې له ولا هوا راځي هغې کې خو څوک ټینګېدی نه شي هوا خو د ده وتابع نو تخت له مخې له چپه هوا نه راتله چې دوی ګډوډ کړي او یا هغه مرغۍ چې د پاسه یې پې سورې کړی چې هغه ګډوډ کړي هغه مرغۍ به پې د پاسه سورې کړی او دا به روان په هوا به روان او تیزي ما درته ووې یو ورځ کې به یې 2 میاشتې مزل کوو هغه یمن نه به روان شو شام ته به ورسېد شام نه به روان شو عراق ته به ورسېد په دنیا چکرونه به یې لګول او بیا روانه به یې څنګه وه نو لوی تخت قایدونه غوړېدلې په هغې سلیمان علیه السلام د 6 لکو خلقو سره پیریان او انسانان او دیوان او صاحب بره مارغان او د هغې هغه وزرو سورې کړې او هوا تابع چې د مخې چپه چاته نقصان ونه رسوي دا به روان شو چت په شلابه وطنونه به یې ورته قول دې ته مکه مکرمه وایي دلته یو بیت الله دی د الله کور دی د آخرې زمانې پیغمبر به دلته پیدا کړي لا بړل دې ته مدینه وایي یثرب یې نوم دی نوم دی مدینه منوره ګرځي او دا آخر زمانه عظیم پیغمبر بدل ته هجرت کوي دا وطنونه به د خپل قوم او د خلکو ته خول او چې روان به زمونږ بادشاه خو چې په هوا شي موټر کې کښېني نو بیا ته ځان روکي قبر کې مبتلا شي حضرت سلیمان علیه السلام به د الله ذکر کو سر به ښکته څومره وزیران به ورسره د الله ذکر به کو څومره مارغان چې به ټولو به د الله ذکر کو د الله ذکر او عاجزۍ کې به سفر روان او که داسې موقع به راغله چې پخپله به نه ته د یو وزیر یا د بل چا به ضرورت پېښ شو صاحب زه خو فلسطین ته تلل غواړم زه خو مثلا شام ته تلل غواړم زه عراق ته تلل غواړم زه بل خوا نو هغه به حکم وکړه باد ته هغه علاقې ته به مفسرین لیکي یو ځل مجلس کې ناستو وزیران ټول ورسره ناست دي لویه بادشاهي الله ورکړې ده قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي دومره بادشاهي چې په مخ د ځمکه داسې بادشاهي د بل چا نه وه او نه به راشي ټوله دنیا باندې بادشاهي ټوله دنیا سلیمان علیه الله نه سوال وکړ اغفر لي وهب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب یا الله داسې بادشاهي مال راکړه چې په مخ د ځمکه د بل چا نه الله نه سوال وکړ لا ينبغي لاحد من بعدي چې تر قیامت پورې د بل چا دا بادشاهي تر قیامت پورې او انك انت الوهاب الله بخون کې د بادشاهیت دی داسې نه کوي الله بادشاہ دی څوک چې وغواړي تؤتي الملک من تشاء قرآن کې الله فرمایي وتنزع الملک ممن تشاء چا نه وغواړي بادشاهي دې لري چا له وغواړي هغه بادشاهي ولري انسان عمل ته الله ګوري چې عمل د انسان څنګه دی ښه دی که بد دی ښه دی ښه بادشاه پرې راولي بد دی نو خراب بادشاه پرې راولي وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت او ذلت د الله تعالی په اختیار کې دنیا کې څوک اونخلي چې زما د عزت نه په دولت حاصلولی شي بادشاهي په دولت نه حاصلېږي د الله ورکړه او د الله اطاعت دې زما
نو اللہ نے سوال کی انکا انت الوہاب، اللہ بخون کی دا بادشاہت دے، حب لی مال دا سے بادشاہی را کے لا ينبغي لأحد من بعدی کی زمانہ پر دبل چاہنے رکھولی دنیا بادشاہی دبل چاہنشتا، بات تابے دبل چاہنے دے، پیریان تابے شیطانان تابے دبل چاہنشتا، دا مارغانو پا خبر پوئی دا تو مارغانو با خبر کولے پر بل سوک نہ پوئی گی. نو ناشت اختل وزیران ورسره دے کہ اسرائیل علیہ السلام راغ په مجلس سلیمان علیہ السلام کې په دې مجلس ته قتل د انسان په شکل ولې او په نظر باندې وکړ. اولا یو وزیر سلیمان علیہ السلام ته و چې شاید زما زړه کېږي پلان کې علاقې ولې ما بات ته حکم وکم اورس هغه د مشوره شروع ده او د څه کوي نه علم تنګ خریاد شروع کو سلیمان علیہ السلام ورته منی کوي چې مکه واله کوم دلته موږ سره خو نه بسر څنګه چې هما باغ علاقې درسه دا خاص وزیر محبت او مینه او بات ته حکم وکړي ورسوه دا جاسته و مثال هغه علاقې ته ورسوه لک سات پس حضرت اسرائیل علیہ السلام راغی سلیمان علیہ السلام مجلس کې هغه د تپوسو ته وخت په لاره تیر نشوي او تیر شو زما د دربار ته یو قتل اور ستر نظر سره طبیعت ډېر خلو سلام په واچو او طبیعت ډېر خلو څه چلو وی حیران شوما الله را ته حکم وکړي د سلیمان علیہ السلام یو وزیر دی فلان کې نوم دی او دی بدر دنیا غفلان کې ګوت کې فلان کې کلی کې فلان کې دی چې پزما کنا سی ورته ساتي وباسه وخت پکې ولا د په لار راتیر شوما چې مې قتل تاسو سره ناشته اوسو کوم یو بدلته ناشته ما ته الله هغه ځای خولې هغه ته خدای میاشته مزل دی بلا مزل دی هغه ته دلته د سوخ کې نشم لکه اسرائیل علیہ السلام ته الله ته کم انسان خو یو دا هغه ځای وته خو چې فلان کې دی کې بناسي ساتي وباسه الته به وباسه نو ما ته الله ردی سړي متعلق هغه ځای خولې دی ایته خو بلا مزل دی او دې نو الته رسیدین نشي ګرانه خبره یقین نه دی اوس الله هم دروغ نه وي او نه الله خطا کیږي الله له خبره علم دی مې چې الله خبره بمنم اقضیت ولد چې ولما فهم خلاو چې غزا ته ورسېدم الترا تناق چاغ الناس سامنے ترې کته په الله ته ورسول وګوره ورته کمزې کې د انسان د مرګ د پاره مقرري کم ته مقرري نا غزا بدلی دي چې نا غتن کې فرق پاتې نو خپل بم په هوا ګرځید او کتابت مطالبه وکړه نا غلبم هوا تابع کړه وغلاقې ته ورسو او مارغان به سره او مارغان به سره خبرې کولې دا څنګه و مستقل په مارغان او حیواناتو کې دا سے ناشنا مارغان دی چې غیر الله کمالات ورکړي لکه دا هود واقعا درست درته صبر کوا نو ملا جرګت به مستقل ګرځاو دا ځان له انجینیرو د معلومات په ولا کول بهر کې مارغانو چې به خبرې کولې سلیمان علیہ السلام په پوهېدو او دغه مارغانو سره د هغې په ژبه خبرې کولې هغه پوهېول مرګرو ته به ناستو دا مرغۍ چې چغې وایي که نه وی دا وی چې سبحان الملك القدوس معنی دا ده جبه خو بله وی خو مطلب دا وی سبحان الملك القدوس هغه الله لپاکي د چرې لوی بادشاه دی د هر عیب نه پاک څونه خپلې معنی دا بله مارغه چې اواز کوي نو دی وی سبحان الله دا بل مارغه چې چغه وی ته خو چین چین کوي دا چین چین نه دی دی الحمدلله په لاره باندې یو ځل روان دی کله په هوا کله په ځمکه او علاقه تېرېده او نیت سلیمان علیہ السلام دو چې دا لوی ځنګل دی دلته به موږ دمه کوو خو هغه وادي النمل دا میګیانو علاقه وا اوس هم بعضې شړوه علاقو ته که تاسو ورغلی چې د انسان قدم هغې ته نه وررسي نو کې میږي ډېر ګیاي هر ځای نه میږي سوله دلته سوله هلته سوله هلته سوله سړي ته ځای پکې نه میلاوېږي چې په یو ځای کې څادر خور کې پکې کښېني میږي دومره ډېر نو سلیمان علیه السلام چې کومې علاقې ته نیت کړی نو په هغه علاقه کې چې دوی ورورسېدل نو هغه د میږیانو علاقه وه بله دا واړه او غټه او نري د میږو ډکه وه نو یو میږی دی د دې میږیانو هم یو موري لکه د شاتو رمچو چې یو موري ټولې تابع وي دارنګه د میږو هم یو مور ده هغه راووتله او چې د لښکر د سلیمان علیه السلام ته وکتل نو خپل میږیانو بچو ته اعلان وکړ وی ای بچو سلو ته ننوځئ یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون ای میږیانو بچو سلو ته ننوځئ سلیمان علیه السلام په ډېر لوی دوم دام او غلبه کې را روان دی او ګورې خبریز مریض بم دي لکه بلا لښکر دی ورسره او انسانان دي ورسره حیوانات دي ورسره په پښو کې به هم دل کي او هغوی ګورې په ځان نه پوهېږي هم لا یشعرون دا چې یا خو پته نه لګي لاندې ځمکې ته خو څوک نه ګوري چې په لاره ځي او بعضې مفسرین دا معنا کوي چې ډېر لوی پټې ځای کې روان دي په ډېر لوی دغه کې شان کې روان دي نه پوهېږي ګورې برباد به مو فتبسم ضاحکا من قولها چې د دې میږې دا خبره یې واورېده نو سلیمان علیه السلام مسکی شو مرګرو ته یې واورېدل وی نه صاحب وی هغلته یې میږی او مرګرو ته خپلو بچو ته اعلان وکړ
چې هغه را روان دی ملګري ورسره دي او ګورې خپل لاندې به مدل کړي او پوهېږي نه دا ځای بدلوي بل خوا ځي دلته د میږیانو کلي دی د میږیانو وطن دی او بعضې مفسرین لیکي چې بیا هغه میږی سره خبرې مو کړې چې څه دی خیال دی وی میږی ورته عجیبه نصیحت وکړ ای سلیمانه الله بادشاهي درکړه شکر ادا کړه ای سلیمانه الله پیغمبري درکړه شکر ادا کړه الله ډېر لوی شان درکړه په دنیا کې د لوی بادشاهي درکړه د دنیا خلک یې درته تابع کړل ای سلیمانه ګورې ستا د خشته وجود لا یو داسې روزم شته چې دا به مړاوي شي ګوره میږی ته ګوره ای سلیمانه ستا د بادشاهۍ له داسې روز ته چې دا به ختم شي ای سلیمانه دې وخت کې ته امر حکم به کوې امر هو خو زمونږ دا غلطه معنا خلک کوي حکم کوونکی هر ځای ته حکم چلیږي یو وخت به بیا ستا متعلق حکمونه کېږي وایي چې دا خبره سلیمان علیه السلام واورېده نو وجود یې غوني شو ویښته ودرېدل او په ژړا شو او چې کله به هم د هغه میږی نصیحت حضرت سلیمان علیه السلام ته رایاد شو نو په ځمکه په سجده به پروت و جلل به تر هغې پورې چې یا به بېهوشي پرې راغله او یا د هغه میږی هغه خبره به ترې ورسوي او یو ځل دقسې په لاره روان دی قحط راغی چې قحط راغی نو ملګرو ته یې ویې داسې کوو چې باروزو د باران دپاره سوال کوي استسقا دپاره اوس هم دا مسله ده چې کله هم باران بند شي نو مسلمانانو له پکار ده چې هغې د استسقا منځ وکړي بات ته د استسقا باران دپاره سلیمان علیه السلام سره د خپلو ملګرو بهر ته روان شو چې د کلي نه لږ بار ته ووتل یو میږی د خپل چته کړې ده تر دې خو په خبرو پوهېده د خپل چته کړې د هغه میږی او د الله نه سوال کوي او څه سوال کوي یا الله قات دی زمونږ خوراک نشته اس قسمه خوراک نشته نو یا الله مونږ خو د لوږې نه مه وجنه او یا الله دا حیوانات د لوږې نه مه وجنه او نبي علیه السلام چې به هم دعا کوله نو ویې که نه یا الله دا خپل حیوانات ته سیراب که نو هغه میږی هم خپل چته کړې وه یا الله دا حیوانات د لوږې نه مه وجنه مونږ خو د لوږې نه مه وجنه الله باران وکړه نو سلیمان علیه السلام خو په خبرو پوهېده چې دا خبره اورېده نو ملګرو ته ځای چې ځو ولې استسقا مونږ نه کوو وی نه یو میږی د الله نه سوال وکړه ما د هغې اواز واورېده او ما ته هم د الله را طرف نه وخل کړي چې دغه میږی سوال مې قبول که باران کوم هغه میږی سوال مې قبول که باران کوم واپس راغل نو الله دا یو عظیم طاقت ورکړو چې میږیانو به خپلو ژبو کې خبرې کولې نو سلیمان علیه السلام به پوهېده هم او ده به هم هغه ژبه وی چې دا د په خبرو به میږیان او دا حیوانات او دا سیزونه میزونه پوهېدل دا خو یو بادشاه یو په ټوله دنیا بادشاهي او دویم څه شی په میږیانو د حیواناتو سره خبرې کول او د هغې په خبرو پوهېدل دریم یو عظیم صفت حضرت سلیمان علیه السلام د رب العالمین ورکړي هغه نو دا وه چې پیریانو نه به یې کار اخیسته پیریان یې الله تابع کړي پیرې به چا پلا تابع هغه ځان له مصیبت دي پیرې تابع پیریان او چې څه به یې پرې کول هغه به یې پرې کول ومن الجن من یعمل له او پیریان با کارونه به یې کول یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات داسې څیزونه به یې ورنه جوړوله چې هغه د دنیا انجینیر نن نشي جوړولی غټ دیګ به یې وله دومره جوړ کړ چې هغه به د ځای نه چوچتولی نه شو په ځای به پروت و په هغې کې به پخلي کول غټې غټې کاسې او پینې او دا غټې غټې ترې دا به ورته جوړولې او په هغې کې به خلک راتلل او ډوډۍ به یې خوړه سخي خو هم ډېر زیات وکړه واصلنا له عین القطر قرآن کې الله فرمایي وی ما وله د پیتلو پیتل نی دا زیار د تانبې د دې چینونو ورته بریولې وي وایي چې الله دې سره شو بس خبره دې خلاصه ده د تانبې د پیتلو نهرونه به بهېدل اوس تانبه او پیتل چاپلار پیدا کولی نشي او که پیدا کړي نو ویلي کول یې څونه ګران کار دی نو هغه ته به دغسې لکه داود علیه السلام یې پلار هغه ته الله اوسپنه نرمه کړې وه نو د الله دا پیدا کړي نو د پیتل او د تانبې دیګونه د هغې لوښي د هغې غټې غټې ترې پخلی به هم پکې پیریانو کول او صاحب هغې کې به ډوډۍ مچول او خلک به راتل هغه به یې خوړل پیریانې تابع او قرآن حکیم کې الله فرمایي په دریاب کې به یې غوپې والې پیریانو او دا ملغلر او لالونه او دا قسم قسم اعلی څیزونه به ورته رسېدل بیت المقدس یې ته جوړ کړو بیت المقدس په پیریانو بیت المقدس لومبې چا جوړ کړی دی حضرت ابراهیم علیه السلام او د هغه زوی حضرت اسحاق علیه السلام او بیا د هغې نه پس بهترینې طریقې سره حضرت سلیمان علیه السلام بیت المقدس جوړ کړو او په پیریانو به لګیا او کار به پرې کوو داسې طریقې سره بیت المقدس جوړ کړو چې پیریان پکې لګیا دي او شب روز پکې خدمت کوي اعلی قسم لرګې بهترین قسم کاڼي ماربلې په هغه زمانه کې او خشته خشته کاڼي به یې تراشل د هغې نه به یې ستنې ورته جوړولې او دا ملغلرې به یې راوړلې او قیمتي کاڼي به یې راوړل یاقوت او مرجان هغه به یې پکې لګول
هغه زموږ پښتانه وایي که پیریانو ته غزني تللي یو ځای نه بل ځای ته به تلل او راتلل او کار به په هغه پیریانو کې کوو. او هغه زمانه کې فوټوان جوړول جایز وو. یعملون له ما یشاء من محارب و تماثیل، دا جایز فوټوان اوس منع شوي دي، حرام دي. نو دا قسم قسم تصویرونه او دانچې او لکه اوس خلک دا سینری لګوي د بوټو موټو د غرونو د زیرو تصویر حرام دی. هغوی به پکې دا سینری او دا تصویرونه او دا پیسې لګول قشطه قیمتي اعلی جومات ته جوړ د پیریان لګیا دي خدمت کوي. او چې کوم پیري به پکې سرکشي کوله خدمت به نه کو کار به نه کو هغه به سزا ورکوله. هغه به نور پیریانو ته وي چې اوچته کې دریاب کې څو غوټې ولا ورکې وی وهلې ټکوي. د پیریانو ځان له یو نظام چلو، د هغې قاضي دی او د هغې ججان دي او چې چا پکې زیاتې به په سزاګانې به یې ورکولې. د هغې ځان له خپل جیلونو او خپل نظام او د انسانانو ځان له زمارونو قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې داسې کار به د پیریانو نه اخېسته چې په مخ د ځمکه داسې کار بل چا د پیریانو جناتو نه نه دی اخېستی. موږ ته جنات تابع کړي. خو چې کله جومات تقریبا په تیارېدو کې شو او لږ کار پکې پاتې دی نو ملک الموت ورته راغی وستا ټیم پوره دی، نو مرګ وخت پوره دی. الله زما خو ټیم پوره شو خو جومات د بیت المقدس نیمګړی زما خو دا ارمان دی چې دا جومات پوره شي او که زه مړ شم دا پیریان نه چاپلار به کار والي او انسانان خو دا جومات نشي جوړولی او نه انسانان دومره طاقت لرلی شي دا جومات خو به نامکمل پاتې شي. الله ورته حکم وکړو داسې وکړه ځان د شیشې یو کوټه جوړه کړه مزیداره، هغې کې اعتکاف نیت وکړه د چلې چې ما پسې به څوک نه راځي او زه په دې کوټه کې اعتکاف کړم. ځان سره اوچ خوراک دن نه کا او به ځان ته کېده چې هېڅ څوک هم تا پسې نه درځي دا کېره ځان ته او داسې شکل کې اعتکاف شروع کا لکه سړی چې په منبر باندې ناست دي دقسې کښېنه. د هر پیغمبر خپل شریعت او خپل شرعي حکمونه دي. بس هغه ځان سره خوراک او څښاک او به دن نه کړلې اعلان یې وکړه چې زما به چې تر څو زه نه یم راوتې تر هغې پورې به زه اعتکاف کې ناست یم چې روزم نه مې اعتکاف به ختمي نه به ما پسې څوک اوبه را دن نه کوې نه به ما پسې څوک مان سره اوبه دن نه کړي نه به ما پسې څوک ډوډۍ را دن نه کوي هغه ما سره انتظام برابر دی نه زما غسلخانې انتظام هر څه ما ځان له په دې محل کې برابر کړي دي. ما پسې به څوک نه راځي بس دا تاسو د زما اعلان دی که څوک راغی ښه به نه نو په یو کورسۍ باندې کېناسته د عبادت په شکل کې او کونټۍ راواغېسته هغه یې ځینې ته کېښوده دا کونټۍ یې ځینې ته کېده او ساعت یې الله وویسته ساعت یې ووتل چې ساعت یې ووته جناب اوس پیریان خو لګیا دي خپل کار کوي هغوی خو په دې سوچ کې دي چې سلیمان علیه السلام جمدی دی او اعتکاف ته ناست دی او ګوره که مړ وی خو دې به کټ کې پروت و او ګوره کونټۍ ځینې ته یې ښودی او په عبادت کې لګیا دی یو پیری به راته شي کې به هغه غوندې کتل او هغه د ناست عبادت کتل دا به ښه ډبل کار دی کوو نږدې ملګري پې پوي و هغې یې پوي کړو خو خولې نه به غږ نه وباسي چې دوی دا کار خلاص کړي چې دا سرکشه خلک دي باندې کار څوک کوي بیا لګیا دي کار کوي او مازدیګر چې کله کار چوټي کېږي نو راځي غلې غوندې شیشې ته هغه محل ته راننوځي ګوري بل هلکه په عبادت ناست دی ښه هغوی نه په هغه پلانکي محل کې عبادت باندې ناست دی ډبل لګیا دي شیطانان خپل کار کوي جومات پوره شو که اعلی قسم مزیدار بیت المقدس جومات دا برابر شو لګیا دي چې پیریانو کله جومات مکمل کو کار اخلاص کو اوس الله هم نظام برابروي دلته کې لګیا دي وینه کونټۍ ویښ کې نښتې دي وینې نښتې دي هغه کونټۍ لږه لږه لاندې نه خوري کونټۍ ویښ وخوړلی شو چې کونټۍ ویښ وخوړل چې کونټۍ کېناسته سلیمان علیه السلام را پرېوت ساعت شپږ میاشتې مخکې وتې ده شپږ میاشتې مخکې د څه وتې ده چې را پرېوته خلک هم پوه شو پیریان هم پوه شو اوهو دا خو شپږ میاشتې راځه نه خو ډېره موده مخکې څه وتې وه مونږ ته څه پته وه چې دی وفات شوی دی ګنې مونږ به هغونه خدمت کوو قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي نو یو ځای کې دمه وکړه ملا جرګک به مخکې دیږه چې کوم ځای کې به دمه کړله وګورو اوبه شته که نشته هغه راغی وی حضرت دلته کې ډېره زیاته اوبه ده او ډېره نږدې هم ده دلته دمه وکړې هغه ځای کې پړاو واچو خیمې ښخې شوې ملا جرګک کې سوچ کړی دی چې زه راشه زه به هم یو چکر ولګوم لکه چې دوی تر څو خیمې ښخوي او بیا دمه کوي او د اوبو ضرورت راځي ما خو ویلي مې چې اوبه شته زه به هغې پورې راغلی قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي ښه دوی لاړ چې ته داسې بره یو پرواز وکړو دا د یمن د سرحد سره نږدې علاقه ده چې پرواز یې وکړو یو بل ملا جرګک وله د هغې علاقې په مخه ونغی هغه سره یې خپلې خبرې اترې وکړې څه کې ته ده کم یې ویل خو د شام یم او سلیمان علیه السلام سره ګردم هغه سره راغلی ویل ته کوم ځای ویل زه د یمن د علاقې د سبا ویل دلته دغه شته څه آبادي شته او دلته خو یو ډېره زبردست آبادي ده یو ښځه ده او د هغې نوم بلقیس دی او هغه د هغه خلکو مشره ده او د هغې لاندې د دنیا وزارتونه دي ډېر ناشنا تخت شاهیه دی بلا فوج دی دې ملا جرګک وی راشه معلومات به حاصل کړم او سلیمان علیه السلام ته باله وی ورسره لاړ چې لاړ هغه ټول ارسې په خپلو سترګو وکتل دلته سلیمان علیه السلام د مانځه وخت راغی چې مانځه اواز راغی وی هدهد څه شو
حدود نشتا بس غصه شو چې دین یک بخ من توبه خولې وي چې موږ وبرېستو چې منظم کړی وي لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين یا بد دې ما ته دلیل پیش کوي چې دلیل باندې به خبره کوي ور داسې خبره کوي لکه عام انسانان چې بل سره کوي دلیل په انسان پیش کوي حیوان نشي پیش کولی لیکن زمارونو ما تیره جمعه تفصیل درته ویلې دی چې د حیواناتو سره دغسې تعلق لکه خپل عام لښکر سره چې څنګه هغوی په خبرو پوهېدل خبرې جواب ورکول هغوی سره خبرې اترې کول عام د لښکر د یو کاردار کار به ته رشتو او یا به ذبح کوم او یا به داسې کوم چې سزا ورکوم چې دنیا کې به چا چا نه ورکړي سره اوس باڼې به ته غونډې وباسم دغه چې ملا جرجک راښکاره شو چې راغې سلیمان علیه السلام ته پیش شو چرته تللی وې څه یې کول وی صاحب ما خو یو ناشنا خبره راوړه جئتک من سبأ بنبأ یقین یو خار د سبا ورته وایي د هغې نه مې یو خبره یقیني خبره مې راوړې ده څه دې راوړي دي هلته خو یو ډېر لوی قوم دی او ناشنا بادشاهي ده او یعبدون للشمس د انور عبادت کوي د انور عبادت کوي صاحب او ستا په ټول سلطنت او بادشاهۍ کې خو د انور عبادت نه کېږي د یو الله عبادت کېږي د دې غم پکار دی وی رښتیا وی بالکل رښتیا وی وی زما یو خط ولا ورسولی کو پته ولګي خط در کوم او چې خط ولا ورسه نو یو غاړې ته کښېنه د هغوی نه غلې غوندې او تماشه کوه چې هغوی به څه وایي د هغوی معلومات به وکړي ماله به راوړي خط یې ورته ولیکه قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي ټوټې خط دوه ګوتې خط یې ولیکه انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتوني مسلمین دا خط د سلیمان علیه السلام بادشاہ را طرف نه دی او دا خط شروع د الله د نوم نه شوی ده بسم الله الرحمن الرحیم دا الله په نوم شروع کوم کم الله چې نهایت مهربان او ډېر زیات رحم کوونکی ذات دی اوس کبر به نه کوئ لویي به نه کوئ په دې خپله بادشاه به فخر نه کوئ او زما له طرف ته نه دی لاندې چې ټول مسلمانان چې ماله راشئ دلې نه مو پرېږدم د سلیمان علیه السلام روب دبدبه د بلقیس ته رسېدلې وه د مخکې نه چې دا خط یې څنګه یوړه په مخوکه کې نو هغه به په شاهي محل کې دننه اوسېدله ډېر لوی تخت او تخت شاهي هغې کې ملاسته را دا بلقیس او ده دا خط په دې سوړه وردن نه شي دروازې بندې وې هغه یې یوړ او د هغې په هغه سینه د پاسې هغه خط ور وغورځو او لاړ یو ګوټ کې کېناسته اوس د ښځې څه ګمان راځي چې دا خط به د هود هود راوړي ملا جرګک به راوړي مارغان خو ډېر ګرځي په تاسو په چا خیال راځي چې دا شی د مارغه راوړه دا چې را بیداره شو ویې کتل خط یې په سینه پروت دی خط یې کولاو که خط د سلیمان علیه السلام او په خط باقاعده مهر لګېدلی دی اعلی قیمتي مهر ابه داسې و لکه دا اوس هم بعض انسان په لفافه کې د دې بورډ دا پرچي دي یو نستی بورډ هغه چې په هغه لفافه کې بند کړي د پاسه پرې لاک ولګوي او د هغې د پاسه یو سټیم مهر ولګوي چې پته ولګي چې دا کولاو شوی نه دی دغسې یو مهر یې پرې لګولی او بعضې مفسرین لیکي چې د عنبرو او د مختلفو خوشبودارو څیزونو مهر یې لګولی و په هغې د پاسه ټاپه مهر لګولی په هغې یې خط بند کړی چې خط یې وکته خط ډېر اعلی طریقې سره بهترین کاغذ باندې لیکلی شوی دی بهترین خوشنویس لیکلی دی اعلی خوشبویي دي فورا یې خپل وزیرانو د هغه پارلیمنټ او د اسمبلۍ هغه زمانه کې چې څه ممبرانو د هغې میټینګ نه و فوجي جرنیلان وغیره او خط یې ورته وښو چې دا خو ماته یو خط راغلی دی او داسې خط چې ډېر مزیدار خط کتاب کریم قرآن حکیم کې الله فرمایي ډېر د عزت خط دی او عزت ته معلومیږي او د سلیمان علیه السلام د طرف نه دی ځکه دې خو د هغه نوم اورېده او پکې دا الفاظ ذکر دي چې بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم شروع کوم ښه ده هوښیاره وه ورته یې داسې کار دی ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها ذله په پاران کې نه سلیمان هم طاقت تاسو نه لیدي اورېدلې ما اورېدلې دی بیریان دیوان تابع دي او که زمونږ په دا وطن یې حمله وکړه مونږ عزتمن به ذلیله کړي هر څه به راله ختم کړي دا باغونه دا وطن به تباه و برباد کړي داسې چل کوو ګورو یې چې دې واقعي پیغمبر دی او قام بادشاه دی که دې پیغمبر یې خو تابع به شو او قام بادشاهي بیا به ستا سره مشوره ومنه وی یو ډالۍ ورته لېږم یو تحفه او یو امتحان پې کوم که ډالۍ یې قبوله کړه او امتحان کې کامیاب شو خو دې پیغمبر دی او که دې کې ناکام شو نو عام بادشاه دی بیا ورسره جنګ کوو اوس تحفه ډالۍ څه ده ناشنا وی 1500 غلامان 1500 وینځې وله لېږم هلکانو ته د جنکو جامې او جنکو ته هلکانو جامې هلکانو ته لاسونو کې بنګړي او لوپټې په سر چې دې دا پته لګولي شي که نشي لګولی قابل دی که ناقابله او مختلف قسم یاقوت او غمي او هیرې او لال جواهرات یې یو ځای کړل او اسونه وخان وی دا ټول به د سلیمان علیه السلام ته تحفه به شي او په منځ کې پکې یو ملغلره کېښوده هغې کې سورې کړې دی خو
په داسې ساینسي طریقه باندې چې هغه سورې کوږ دی. صرف یو شی به ستا معلومات کومه چې دا اوتار یې ورسره کېښ، بس نور یې غږ ونه. هغه هدهد خو هر څه په خپلو سترګو ولیدل. راوال ورته سلیمان علیه السلام ته راورسېد. سلیمان علیه السلام دا لوبه کړې چې 1500 هلکان د جنکو جامې چولې او جنکو ته هلکان. بل خو دا خبره تاسو یو. او بل دا دی چې دا له تحفې رالېږي د ستا معلومات کوي. او یو ملغلره ښودله پکې سورې کوږ تار ورسره پروت دی. تا معلوموي چې دا تار ته په دې ملغلره کې اچولی شي که نه شي اچولی، په خولې به راته غږ نه کوي. سلیمان علیه السلام ته چې دوی څنګه راورسېدل ډېر عزت او اکرام یې او ورته یې وویل وګوره چې غوسه کېږي به او که په نرمۍ به خبرې کوي. که سخت د غوسه وکړم دا بادشاه دی پیغمبر نه، او که په نرمۍ ستاسو مېلمستیا وکړم دا معلومېږي چې پیغمبر دی. چې راورسېدل سلیمان علیه السلام ډېره ښه مېلمستیا وله وکړله په صحیح طریقه باندې. او دغه دا ډوډۍ نه مخکې دا مونږ خو دغه طریقه ده چې مونږ خو به مونځ کوو او تاسو مونږ سره په خپل مانځه کې شریک شئ. قصه اوږده په بهر کې اوبو ته یې کېنول نو د جینکو د هلکانو د مخ د اوبو اچولو طریقه خو هر چا ته معلومه ده. هلکان څنګه په مخ اوبه اچوي او جینکې څنګه اچوي، او لاسونه جینکې څنګه وینځي او هلکان څنګه وینځي. نو پته یې ولګوله وایي دغه خوا کې دا چا چې ښځو جامې چولي دا هلکان دي، دې خوا کې دا نور جینکې دي. او چې هغه پلیټ یې ورته کېښوده ویې نو تاریخ لیکي تفسیر خازن لیکلي دي نو اوس برې کې به تار څنګه اچوي. کوک سوري کې نری تار اچول او ورته دا هم نه وي چې پکې واچوه. نو د وینه نه دا کار واغېسته. حیوانات خو دي تابع که نه وینه خوله کې تارونې وه په سوري کې وردن نه شو بل طرف ته ووته قصه خلاصه. او دمکي وله ورکړه چې داسې لښکرې درلېږم چې د هغې د مقابلې به څوک ني او تاسو سره به زه پوه شم، او یا به ایمان راوړی مسلمانېږې به هله به م پرېږدم. دمې داسې لښکرې درلېږم چې د هغې مقابله تاسو نشئ کولی. واقعي چې د چا انسانانو باندې ملي حکومت وي او پیریان هم د هغه تابع وي او هوا هم تابع وي او مارغان هم تابع وي د چا پلار به ورسره جنګ وي. او د ټولو لویه خبره خو د الله امداد دی، ځکه دا ټول هر څه خو ورته الله تابع کړي دي. د الله امداد دی. د الله امداد که چا سره وي او هغه په طاقت کې لږ وي کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله. د الله په حکم او د الله په طاقت وړه ډله په لویه ډله غلبه حاصلولی شي. ډالۍ چې کله واپس بلقیس ته ورسېدلې او د سلیمان علیه السلام دمکین ورته ورسېدله نو فورا هغې بیا خپل میټینګ راوغوښته او خپل وزیران او چې کوم فوجي مشران ټول یې راغونډ کړل او بیا هغه خپله سر دوباره کړه خبره چې یاره دا سړی عام بادشاه نه دی، دا د الله پیغمبر معلومیږي. د عام بادشاه خو پیریان تابع ني، ده خو پیریان هم تابع دي. د عام بادشاه خو مارغان تابع ني، ده خو مارغان هم تابع وي. د عام بادشاه خو هوا تابع ني، ده خو هوا هم تابع ده. نو ګورئ چیل چال ورسره نرې پکار و ورتلل پکار دي. مونږ به ورشو چې دې راځي او په مونږ حمله کوي او مونږ رسوا کوي، د هغې نه ښه دا ده چې مونږ مخکې ورشو. او بیا ګورو په خپله به ووینو که خبره همداسې وه نو ښه ده که نه مسلمانان به شو، د دین به قبول کړو، بادشاهي به پاتې شي په خپل حال. او که بالفرض دې رښتونې وي او مونږ بیا هم د دعوت قبول نه کړه د پیغمبري، مونږ بیا هم د مرسته او نه کړه، مونږ په ایمان راونړه نو اخرت هم تباه شو، دنیا هم غرقه شوه، بادشاهي به هم لاړه شي. ګوره هوښیار بنده و. هغه چې کوم الچي و فورا یې ولېږه چې ته لاړ شه او سلیمان علیه السلام ته ووایه چې مونږ لا تا سره جنګ نه کوو، مونږ درځو هلته به سره خبرې کوو، مونږ ستا ملاقات له در روان یو. ملکه بلقیس چې کوم بادشاه ده زمون هغه سره د خپلو وزیرانو او د خپلو مشیرانو او د خپلو کاردارو ستا ملاقات د درځو سره مخامخ په مخامخ به خبرې وکړو. حضرت سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا را روانه ده انشاءالله چې دې کې به الله خیر راوباسي، دا به الله تعالی مسلمانه کړي. نو سلیمان علیه السلام هم دا خیال و چې بادشاهي خو زما لویه ده، که دا الله مسلمانه کړه او ورسره د خپل قوم مسلمان شو دا ډېره لویه فایده ده. دا را روانه شوه او د اسلام او د ایمان په نیت را روانه شوه. هوښیاره ښځه وه. سلیمان علیه السلام دلته خپلو ملګرو سره میټینګ وکړه، مشوره وکړه چې د دې خو یو عزت پکار دی. یو میلمه چې د بار نه راځي پکار دی چې د قربانه خلق د هغه عزتو کې استقبال به نه ورکړي. نو یې موږ به یو مضبوط استقبال کوو. یو دا دیم یو عظیم محل جوړو چې دا زمونږ دا قوت او طاقت وویني او دا پوه شي چې ګورې ده سره یوازې د بادشاه طاقت نه ده سره د پیغمبرۍ طاقت هم نه. یو ناشنا محل یې جوړ که مزیدار، ځکه د یمن نه شام ته مزل هم ډېر دی. او بیا جناب
په هغې کې شیشه ولګوله دا چې شیشه ولګوله لاندې اوبه دي د پاسه شیشه ده دریمه مشوره یې دا وکړله چې دا را روانه شي دا تخت یې راوړل پکار دي دی خو ګوره اوس پیغمبر معجزه ده وحی ورته کېږي کشف ورته کېږي په دې پوه ده چې دا به مسلمانېږي او مسلمانه را روانه ده تخت والا راوړل پکار دي خو یاره چې څومره زر لکه دلته چې ابادي تیاره شوه بلډینګ تیار شو په دې هم خامخا وخت ولګي د دې را روانېدل هم شوي دي دا هم په لاره کې نږدې ده یو کس په کار دی چې زر دا تخت راورسوي او ما تېره جمعه درته ویلي چې تخت به د هغې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي په اوو کوټو اوو محلاتو دننه پروت او تخت 40 ګزه اوږد 20 ګزه پلن 15 ګزه اوچت او هغه داسې رپورټ تخت نه دی لکه زمونږ کرسی او میز چې دی په هغې ریخم او په هغې باندې قالینونه او په هغې د هغې کرسی او د هغې پوره نظام پې پروت دی دا به زر څوک راورسوي درې خبرې دي قال عفريت من الجن انا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك صاحب زر وراسوم درله خو دومره ټیم به لګي چې ته څونه ساعت کې د پاسې دومره ټیم کې را رسو لکه سړی چې کیني او د ناستې نه بیا پاسي یو سیکنډ یو من نه کم لګي یو سیکنډ پې لګي یا سیکنډ نه به لږ زیات پې لګي دومره ټیم کې درله را رسولی شم او زه په دې لقوي امین صاحب مضبوط یم را رسولی شم د ځانه خبره نه کوم طاقت نشته ها بس دا پیري خبره وکړه سرکشه پیري مضبوط خبرجن پیري او صاحب فکر به نه کوې چې دا را رسوم نو په لاره به دې څه ملغلرې او یاقوت او مرجان او څه شی به دې پټ کړم ځکه هغه خو قیمتي تخت و نه امانتګرې ما چې څه پکې دي اب امانت ټول درته را رسېږي نو سلیمان علیه السلام ممکن ده چې دې خبرې ته متوجه شوی وي چې وکړه دا کار خو هغه یو ټکې استعمال کړه چې انی علیه لقوي زه طاقتمن یم دا کار زه کولی شم دا خبره درته پرې نه وته ټیک ده دا ټیم خو ډېر لږ دی زر یې را رسولی شي خو قبر دی وکړه جناب لویي دی وکړله لویي ښه شی نه دی لویي د الله نی خوښه خبره دی درسته ونه کړله او واقعي پیریانو له رب العالمین دا طاقت ورکړی بل یو کس قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك بل یو کس دی چې هغه سره د کتاب علم دی پوهه د عالم دی د سلیمان علیه السلام وزیر دی حضرت آصف هغه وایي چې ګوره اوس هسه وایي وی صاحب زه درته را رسولی شم د سترګې په رب کې دا بل خو ډېر ټیم یاد کړ چې زه پاسم په پاسېدو خو لا وخت لګي نه سترګې رب خو چې سترګې دې پټې کړې او بیا دې کولاو کړی شی به تیار کړو کېدل اوس د دې سړي خبره په دوو وجو بهتره وخته یو دا چې دا پوه دی د کتاب علم دی ورسره عالم دی دا هغه مخکې په نسبت هغه سرکشه پیرې کبرجن او بل د ده را رسولم زر کېږي نو زموږ مفسرین لیکي چې ده په کم حکمت را رسو ځکه پیري د خدان دی او جنس دی هغه له خو الله یو طاقت ورکړی دی او دا خو عام انسان دی نو دی یې څنګه را رسوي وی ده سره د الله نوم د اسم اعظم برکتو د اسم اعظم په برکت به ده به د هغې استحضار وکړو د الله نه به پې سوال وکړو او سوال یوازې په ژبه ني سوال په زړه کې وي چې زړه کې انسان خپله مدعا حاضره کړي که ته دا ووایه چې یاره سوال خو ټیم غواړي که اسم اعظم لړولو باندې هم وخت لګي او سترګې رب خو ډېر معمولي ټیم دی د زړه استحضار او په زړه کې الله ته توجه ورکول بیا د الله تعالی دعا قبلولو باندې ټیمونه نه لګي ما سره زه د رب د سترګه کې را رسولی شم سلیمان علیه السلام ورته یو ته دا کار وکړو ډېره خبره ورسوه خو چې حضرت سلیمان علیه السلام سترګې پټې کړې او ویې غاړولې تخت ورته مخامخ پروت و د پیري په طاقت راونه رسېده د چا په طاقت راوسېدلو د الله په طاقت الله راورسو او چې تخت یې وکتل حیران شو دا خو ناشنا تخت دی او فورا یې د الله شکریا ادا کړه کبر غرور یې ونه کړه خو زمونږ بادشاهان خو چې یو کار وکړي کبر غرور کوي هغه کبر غرور نه کړه او زما داسې بادشاهي ده وګوره یو ساعت کې مې د تخت راورسو وی نه دا زما باندې د الله امتحان دی چې د الله شکریا ادا کوم او که د الله شکریا نه ادا کوم هر یو کار چې رونو کې او داسې کار چې ستا پکې فایده وي نو په هغې کې د الله تعالی شکریا ادا کول پکار درې واړه کار وشو محلم تیار شو بهترین اعلی شیشې والا تخت هم راورسېد د استقبال تیاري مو شوه سلیمان علیه السلام یې ورېږی د ښځې خو زمونږ ځای په امتحانونه واخېستل مونږ هم د دې امتحان نه لو چې دا هم څه پوهه ښځه ده او تاسې بېوقوف غوندې ده وینکرو لها عرشها دا تخت وله لږ بدل لا بدل کړي څه کرسۍ مخکې څه وروستو او چې دا کم شکل یې دا ول لږ غوندې ګډ څه ته کموی مه خو دا ول لږ ګډ وډ کړي چې دا راشي چې دا خپل تخت پېژني که نه پېژني صاحب زبردست استقبال یې ورته وکړ حضرت سلیمان علیه السلام دا راورسېدل چې راله څنګه او هغه چې کم محل ته خامخا غټ ګېټونه لګېدلي په هغې راننوځي او هغه خو لار د شیشې جوړه کړې ده
چې دا څنګه راتلله نو مېلمه ته خلک وایي چې زه ته مخکې شه که نه دی مخکې کړه چې دا به مخکې شي اوس که موږ مخکې کېږو خو دا پوهېږي ور مخکې شه چې یو کتل چې اوبه دي خیال یې دا وکړه چې بعضې علاقو کې خلک د خوند لپاره اوبه هم ساتي که نه چې خلک تېرېږي نو دې فورا وکشفت عن ساقیها دا پنسي اوچته کړي چې دا جو په اوبو زه ورپورې وځم لږې اوبه غوندې دي خو چې خپی کېښوده اوهو دا خو اوبه نه دي دا خو څه شیشه غوندې لګېدلې ده اوبه ترې لاندې دي لومبې چې دا شی وکړ ګوره بادشاهي په قمقلتوب نه کېږي بادشاه هوښیار انسان یې پوه شوه چې اوهو دا خو ناشنا ما خو چې زما تخت دی زما بند ده یمن او دا خو څه ناشنا غوندې بادشاهي ده د شیشې ته وګوره لاندې اوبو ته وګوره چې مخکې لاړه او هغه خپل تخت یې ولیده نو سلیمان علیه السلام فورا ورته وایي چې دا ډېر سوچ ونه کي فورا ورته وایي وایي دغه دا تخت ته وګوره که نه ستا داسې تخت شته داسې تخت دې شته را چې زمونږ سره دی چې لږ غوندې وکتل وایي کانه هو وایي دا خو دماغه معلومېږي دا خو هغه شان معلومېږي خو دا لفظ یې ځکه وایي چې لږ تبدیلي پکې راغلی وه که نه دې نه پته ولګي چې ښځه هوښیاره ده قابله ده پوه ده او فورا بغیر د سچونو چې رانه چې د سلیمان علیه السلام دا قوت او طاقت یې ولید پوه شوه چې دا خو بغیر د الله د امداد نه کېدی نه شي ممکنه نه ده مخکې هم اورېدلي دي مخکې هم سوچونه کړي دي بس وایي چې ستا کوم دین دی او کوم مذهب دی هم هغه دین او مذهب اختیارول غواړم او د الله ذوالجلال رب العالمین دین هغې قبلولو ته تیار یم الله ذوالجلال مسلمانه شو او بیا د اسلام نه پس حضرت سلیمان علیه السلام سره نکاح ثابته ده لږ اختلاف پکې شته او راجح قول دا چې سلیمان علیه السلام سره بیا نکاح وکړله او بیا حضرت سلیمان علیه السلام هغه خپله بادشاهي ورته واپس کړې ده ما د علما لیکي چې نه دا خو ښځه وه او د ښځې بادشاهي خو مناسب نه نو دی ولې بادشاه کړه واپس دا د هغې خپل شریعت زموږ خپل شریعت کې د هغې خپل شریعت هوښیاره ښځه وه پوهې وه قابله وه خپله بادشاهي ورته واپس کړې ده د یمن بادشاه وه او د سلیمان علیه السلام سره نکاح ثابته ده یو ځل بیبیانې هم ګڼې پیغمبر له الله ډېر طاقت ورکړي حدیث پاک کې راځي چې د یو پیغمبر طاقت دا د 100 جنتیانو عمره دی د 100 جنتیانو عمره او د یو جنتی طاقت د دنیا د 40 ځوانانو عمره دی نو د پیغمبر طاقت تقریبا دومره دی لکه 4,000 سړي چې وي د 4,000 سړو برابر د پیغمبر طاقتي یو ځلې ماسخوتن قسم وخوړه انسان دې بیا هم کله کله خطا شي وایي زما دا 100 بیبیانې دي دې ټولو ته به زه راتلل کومه او الله ذوالجلال به د یوې شپې نه زما د دې 100 ښځو نه 100 بچي پیدا کوي 100 زامن بچي نه 100 زامن او چې دا 100 زامن زما پیدا شي دا ټول به د الله په لار کې مجاهدین انشاءالله یې هیر شو دی نه وی چې انشاءالله زه به دا کار کوم او زه به د 100 بیبیانو له راځم انشاءالله لفظ یې ونه وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري شریف حدیث ته هماغسې وکړه په هغه شپه هغه 100 بیبیانو ته راغی لیکن یوه بیبي هم د ده په ارمان باندې پوره نه شوه صرف د یوې بیبي نه یو بچی پیدا شو هغه هم نامکمل نیمګړی دی په تخت شاهي باندې ناستو او هغه دایي ولره کوټې غوندې نیمګړی په ټوکړه کې بند د غوښې یو ګوټی راوړه وی صاحب دا ستا د هغه یوې بیبي نه بچی پیدا شو دا نامکمل دا قرآن حکیم کې چې راځي که نه ولقد فتنا سلیمانه والقینا علی کرسیه جسدا مونږ ورته په کرسۍ د پاسه هغه وجود ورواچو هغه دا شی دی هغه دایي ولا هغه نامکمل بچی راوړی دا یې د هغه یو بیبي نه پیدا شو دا هم نیمګړی دی مړ تشه غوښه ده اصل دا یو ازمایش و چې د قسم وخوړه چې زه به 100 بیبیانو ته راتلل کوم او د هر یوې نه به یو مجاهد بچی پیدا کېږي شهسوار مجاهد الله لار کې جهاد بقي ان شاء الله یې هیر شو الله هغه ټولې خبرې وتاسې هغه هېڅ ونه شو د هغې یوې ښځې نیمګړی بچی پیدا شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاري شریف کې حدیث وایي که ان شاء الله یې ویلې وې د دې 100 ښځو به 100 بچي شوي وو او سین چې ده هر یو به د الله په لار کې عظیم مجاهد و شهسوار مجاهد به ان شاء الله یو ځل د مازدیګر نه پس دا اسونو چې کوم مشر و هغه ته وې دا ټول جنګي چې کوم اسونه یې دا هم را مخامخ کا لږ زه معاینه کوم لکه یو کمانډر ان چیف یا یو بادشاه راشي هغه د هغه خپل فوج د هغه ګوري هغه پریټ او هغه قصې پسې هغه تماشه کوي دارنګې نه وي دا خپل زما چې څومره اسونه دي شهسواران دي را مخکې کې لږ اندازه لو لکه عمر او جون دی ټول په جهاد فی سبیل الله کې تېر شو اسونه یې را مخامخ کړل دلته یې ډېر زیات خوند ورکړ کله یو اس باندې لاس را کله بل باندې او اسونه مختلف قسمونه دي خبره دې ته ورسېدله چې نور په پرېوتو شو نور پرېوځي حتی توارت بالحجاب نور بس تقریبا پرېوځي
اوهو خدای دا مې څه وکړل دا خو د مازدیګر مونځ رانه لاړ نور قریب دی چې پریوځي اوس دې وخت کې چې دا اودس کوم مونځ کوم خو نور به پریوځي د اسونو د برکته دوه کاره یې وکړل یو خو الله ته سوال کو چې یا الله دا انور له غوندې ودروه چې زه خپل مونځ وکړم ټیک ته غلطي د ما شوې ده خو ما د الله په لار کې د اسونو تماشه کوله د هغې معاینه مې کوله نو خدایه ما نه دا کار وشو دا انور راته ودروه نو یو روایت کې راځي چې رب العالمین دا سوال قبول کړ نور یې ورته په انتظار که ودرو د خپلو ملګرو سره مونځ وکړ د هغې نه پس ښه د دې سونو د وجې د ما نه دا مونځ پاتې شو قرآن حکیم کې الله فرمایي فتفقه مسحا بالیمین والاعناق داسې دی که نه شروع یې پرې وکړله ویې را دې خوا کې اسونه ټول ذبح کړل حلال یې کړل زر اسونه په یو وخت قربان کړل حلال یې کړل اسونه اوس هم زمونږ په د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې خدا مکروه تنزیهي د غوښه خوړل راجح قول دا دی یو کې مکروه تحریمي راځي یعنی بهتره نه ده چې سړی یې وخوري خو شافعي صاحب او مالک صاحب او د احمد ابن حنبل مذهب دا دی چې دا غوښه پاکه ده حلاله ده هغوی یې خوري او د هغې شریعت کې هم خوړل جایز نو دومره سخي دی چې هغه ټول ذبح کړل او خلکو ته وی زه خیراتي غوښې چې څومره وړی نه وړی یو ځل یې د الله نه سوال وکړ بادشاهي هم درنه ده او پیغمبري هم درنه ده وی الله ته خو بندوبست کې را ډېر ټول مخلوق او ما له دې ډېر لوی طاقت را کړی دی لکه تېره جمعه مې ویلي چې سوال یې څه کړی رب هب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي خدای داسې بادشاهي راکړي چې تر قیامته پورې بل څوک داسې بادشاهي ونه کړي او الله ولا هغه سوال قبول کړی نو غله ډېره وه پیریانو دیوانو به خدمت کو او خوراکونه او میوې ډېرې وې وی زه دعوت کوم ټولو څیزونو له ډوډۍ ورکوم الله وی موږ په دا کار نشي کولی وی الله ته اجازت راکړه نو ته اجازت غواړم وی ښځه در مې کې اجازت غنمان او چې په هغه زمانه کې څومره غله ده خو چې په پیریانو یې کار کو هغه یې وکرل او د دنیا خوراکونه هر څه یې راجمع کړل او د دریاب په غاړه یې د ډوډۍ انتظام برابر کړ باد یې تابع و هوا یې پې چالو کړه چې تاسو په دې لګئ چې دا خوراک څښا نه شي پیریان دیوان یې مقرر کړ چې دې ته څوک څه نقصان ونه رسوي پخلي لګیا دی پخلي کېږي د کبانو خپل خوراک تیارېږي او د مارغانو خپل تیارېږي د انسانانو خپل تیارېږي د پیریانو خپل خوراک د هر چا خپل خوراک تیارېږي لګیا دی چې هر څه تیار شو الله نه مشوره واغشته ځکه پیغمبر په هر کار کې د رب العالمین سره مشوره کوي وی الله خو ډوډۍ شروع کوم خو د کم مخلوق نه مخکې شروع کوم وی سلیمان ستا خوښه ده چې چا نه شروع کې وی د کبانو نه مخکې شروع کړي د هغه دا خیال و چې دا کبانو ته به زه آواز وکړم ټول به د دریاب دې غاړې ته راغونډ شي او داسې یو له شل بوجۍ به ورغورځوم نو کب به څومره خوراک کوي یو کب چې 15 شپږ دانې غنم وخوري نو پې مړېږي یا یو چټاکی غوښه چې وخوري نو زه پې موړ شي زیات نه زیات نیم کیلو غوښه چې وخوري نو مضبوط کب پې مړېږي نو ما د هغې انتظام کړی دی او د یوې ورځې د ډوډۍ بندوبست میلمستیا د یو وخت نه ده د پوره ورځې میلمستیا ده لا ولې وي وی د کال میلمستیا کوم وی دا خو بالکل نشي کولی وی د میاشت کوم وی دا هم نشي کولی وی ښه یو ورځې به وکړم وی دا هم نشي کولی دا یې تمنا وه وی د یو وخت خو به وکړم وی ښه ده د ورځې نه وخت لراله خبره نو وی ځه ټیک شوه اعلان وکړه ستا اواز به زه د دریاب د ټولو کبانو ته او د حیواناتو ته ورسوم په دریاب کې په لکو نه په اربهاو حیوانات او مختلف قسمونه دي څوک د انسان په شکل او څوک د بل شي په شکل څوک د بل شي په شکل مختلف قسمونه دي اواز یې وکړه ټول راجمع شو وی تاسو زما نن میلمانه یې خوراک به زه در کوم زه به د دریاب دې غاړې ته در غورځوم او تاسو پې ټیل ټال نه کوئ ټول به خورئ د ټولو خوراک به رسي یو کب خوله راوچته کړه چې راوچته یې کړه نو یوه جامې د هغه غلې چې هغه په څو میله کې هغه انتظامات یې کړي یو طرف ته کېښوده او بله جامې بل طرف ته کېښوده خو چې شی یې راغونډ کړ سکنجه راغونډه شوه چې څومره خوراک و ټول په یوه نوړی د هغه کب ګېډې ته ورسېد دقسې حق دق پاتې شو چې کاکا دا څه وشو چې څه وه خو د یو خوړل دا نور کبان به څه خوري او دا نور خلک به څه خوري نو سړی خفه شي د غوندې که نه وی خو هر څه تا خلاص کړل کب ته وایي اوس په خبرو د حیواناتو خو پوهېږي قرآن حکیم کې راځي تېره جمعه مې درته ویلي هر څه خو تا خلاص کړل دا دې نورو ته څه پرېښودل هر څه دې خوړل کب ورته وي میلمه ته څوک داسې رد جواب کړي لکه دا ما ته چې دې وکړه زه خو تا نن میلمه کړی یم بس دې پوه شو وی روزانه ماله الله دون وړی دومره راکوي لکه دا چې څونه مې ستا ده وخوړه دون وړی نو نن چې ستا میلمه شوم د الله نه دې زه پټېکه واخېستمه نو یوه دې راکړه او یوه مې پاتې شوه وږې به ګرځم رونو داسې ده که نه ده رزق څوک ورکوي الله ذوالجلال ورکوي قسم دی چې رزق مونږ خلک وایو که غلا مې ونه کړه د لوږې به مړ کړم که ډاکه مې ونه کړه د لوږې که رشوت مې وانه غي بچي به مې څه خوري او الله یو ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها د دې ټولو د رزق او د روزۍ ذمهداري د رب العالمین ده
په دریاب کې څومره حیوانات د ټولو روزي نه پټی شته او نه کاروبار شته او نه څه ډیوټي شته او نه ځمکې شته او نه دوکاندارۍ شته او نه چېرته منډۍ شته او نه سبزي منډۍ او ټولو له الله رزق ورکوي. ته وایې خو دومره رزق به د کومې خوري؟ دا خپل بچي به خوري، دا بچي لویږي څنګه؟ دا دومره کبان پکې د کوم ځای نه راځي؟ مضبوط حیوانات په دا ځمکه کې دننه وګوره، داسې حیوانات چې هغه د ځمکې سر ته هم نه روځي، چینجي او داسې ځمکه کې دننه لویږي. چا له الله په لرګي کې رزق مقرر کړی دی، چا له الله په کاڼي مقرر کړی دی، چا له الله په اوبو کې، چا له الله په وچه رزق مقرر کړی دی، څوک په هوا لوځي، خو روزي رسان الله د ټولو له رب العالمین رزق ورکوي. بس وی الله زما توبه ده، باس ما ته پته ولګېده چې بغیر ستانه د مخلوق روزي او رزق بل څوک نشي پوره کولی. یو ځل په لاره روان دی مکې مکرمې ته ځي، ځکه ما بل جمعه درته ویلي و چې بیت المقدس یې جوړ کړ ډېر مزېداره واله. مکې مکرمې ته روان دی بیت الله ته، په دې علاقه چکر لګی، هوا تخت اوچت کړی دی. راغی د مدینې منورې په علاقه، هلته یې دمه وکړه او خپلو ملګرو ته نشاندهي وکړه چې دا یو پاکه ځمکه ده او نبي آخر الزمان به دلته هجرت کوي راځي به. بیت الله ته راغی، د بیت الله طواف یې وکړو او بیا د یمن د سرحد سره یو ځای کې دمه شو. 6 لکه خلک به ورسره یو ځای ګرځېدل، داسې نو لکه زمونږ د خلکو جهاز کې 500 خلک چې راځي. او کار به د دیوانو مارغانو نه اخیسته هدهد یې ساتلی و. هدهد مولا جرګک ته وایي، د اوږد غوندې شیني مولا جرګک. دل الله یو صفت ورکړی دی، مارغانو الله صفتونه ورکړي. یو خو ده به د چیټي رسان کار کو ډاګي، یو ځای نه بل ځای ته به یې خط لېږه، دله به یې ورکړه مخوکې کې به ونیوه به یې ورسو. نشانه را د ډېره برابر. دویم د اوبو د معلومات کار به یې ته اخیسته چې ته وګوره اوبه کوم ځای دي کوم ځای نشته. نو چې یو ځای ته به دې لاړه هغه به وایي چې دلته اوبه شته، نږدې دي، دلته لرې دي. نو بیا به پیریانو دیوانو باندې هغه ځای کنه اوبه به ترې ایستې. الله حیواناتو له پوره طاقتونه ورکړي دي. اوس دا مولا جرګک دا کار دی، اوبه معلوموي. نو یو ځای کې دمه وکړه، مولا جرګک به یې مخکې لېږه چې کوم ځای کې به یې دمه کړله، وګوره اوبه شته که نشته. هغه او راغی وی حضرت دلته کې ډېره زیاته اوبه ده او ډېره نږدې هم ده، دلته دمه وکړې. هغه ځای کې پړو واچو، خیمې خښې شوې. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي ښه دې لار چې ته داسې بره یو پرواز و، دا د یمن د سرحد سره نږدې علاقه ده چې پرواز یې وکړه. یو بل مولا جرګک وله د هغې علاقې په مخه ورغی، هغه سره یې خپلې خبرې اترې وکړې. څه کې ته ده کمې؟ وایي زه خو د شام یم او سلیمان علیه السلام سره ګرځم، هغه سره راغلی. وایي ته را کوم ځای؟ وایي زه د یمن د علاقې یم، د سبا. وایي دلته دغه شته څه آبادي شته؟ او دلته خو یو ډېره زبردست آبادي ده، یو ښځه ده او د هغې نوم بلقیس دی او هغه د هغه خلکو مشره ده او د هغې لاندې د دنیا وزارتونه دي، ډېر ناشنا تخت شاهي دی، بلا فوج دی. دې مولا جرګک وی راشه معلومات به حاصل کړم او سلیمان علیه السلام ته بالو ورسره لاړ. چې لاړ هغه ټول ارض یې پر خپلو سترګو کتل. دلته د سلیمان علیه السلام د مانځه وخت راغی چې مانځه اواز راغی، وی هدهد څه شو؟ هدهد نشته. بس غصه شو چې اوس دې نېکبخت موږ ته اوبه ښوولې وې چې موږ اوبه رایستې وې چې مونځ هم کړی وې. لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. یا به دې ما ته دلیل پیش کوي چې دلیل باندې به خبره کوي. ګوره داسې خبرې کوي لکه عام انسانان چې بل سره کوي. دلیل خو انسان پیش کوي، حیوان نشي پیش کولی. لیکن زمارونو ما تېره جمعه تفصیل درته ویلی دی چې د حیواناتو سره د هغه دغسې تعلق و لکه خپل عام لښکر سره چې څه کوي. د هغې په خبرو پوهېدل، خبرې جواب ورکول، هغې سره خبرې اترې کول. عام د لښکر د یو کاردار کار به یې اخیستو او یا به ذبحه کوم او یا به یې داسې کوم چې سزا ورکوم چې دنیا کې به داسې چا چیرني ورکړي. سره اوس بڼې به ترې غونډې وباسم. دغه دی چې مولا جرجک ښکاره کړه. چې راغی سلیمان علیه السلام ته پیش شو. چېرته تللی وې؟ څه دې کول؟ وی صاحب ما خو یو ناشنا خبرې راوړی. جئتک من سبأ بنبأ یقین. یو ښار د سبا ورته وایي.
دا غینم یو خبر راوړو یقیني خبره مې راوړې ده. څه دې راوړي دي؟ هلته خو یو ډېر لوی قوم دی او ناشنا بادشاهي ده او یعبدون للشمس د انور عبادت کوي، د انور عبادت کوي صاحب. او ستا په ټول سلطنت او بادشاهۍ کې خو د انور عبادت نه کېږي، د یو الله عبادت کېږي. د دې غم پکار دی. وی رښتیا وې؟ وی بلکل رښتیا وې. وی زما یو خط وله ورسولی اوس به پته ولګي، خط در کوم. او چې خط وله ورسې نو یو غاړې ته کښېنه، د هغوی نه غلې غوندې او تماشه کوه چې هغوی به څه وایي، د هغوی معلومات به وکړي، ماله به راوړي. خط یې ورته ولیکه. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي پوټې خط، دوه ګوتې خط یې ولیکه، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالوا علی واتونی مسلمین. دا خط د سلیمان علیه السلام بادشاہ را طرف نه، او دا خط شروع د الله د نوم نه شوې ده، بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم شروع کوم، کم الله چې نهایت مهربان او ډېر زیات رحم کوونکی ذات دی. اس کبر به نه کوې، لویی به نه کوې، په دې خپله بادشاه به فخر نه کوې او زما را طرف نه ته دی اعلان دی چې ټول مسلمانان چې ماله راشئ، ګنې نه مو پرېږدم. د سلیمان علیه السلام روب دبدبه دی بلقیس ته رسېدلې وه د مخکې نه، چې دا خط یې سنګ یوړه په مخوکه کې، نو هغه به په شاهي محل کې دننه اوسېدله. ډېر لوی تخت او تخت شاهي، هغې کې ملاسته را دا بلقیس، او ده دا خط په دې سوړه وردن نه شي، دروازې بندې وې. هغه یې یوړو، د هغې په هغه سینه د پاسه هغه خط وروغورځو او لاړ یو ګوټ کې کېناسته. اوس د ښځې څه ګمان راځي چې دا خط به دې هد هد راوړي، مولا جرګک به راوړي. مارغان خو ډېر ګرځي، په تاسو په چا خیال راځي چې دا شعر یې مارغه راوړو. دا چې را بیداره شوه ویې کتل، خط یې په سینه پروت دی. خط یې کولو کړو، خط د سلیمان علیه السلام، او په خط باقاعده مهر لګېدلی دی، اعلی قیمتي مهر. او بعض مفسرین لیکي چې د عنبرو او د مختلفو خوشبودارو څیزونو مهر په زمانه کې چې څه منبرانو د هغې میټینګ راووت، فوجي جرنیلان وغیره. او خط یې ورته وښو چې دا خو ماته یو خط راغلی دی، او داسې خط چې ډېر مزېدار کتاب کریم قرآن حکیم کې الله فرمایي ډېر د عزت خط دی او عزت ته معلومیږي، او د سلیمان علیه السلام د طرف نه دی، ځکه دې خو د هغه نوم اورېده او پکې دا الفاظ لیکلي دي چې بسم الله الرحمن الرحیم، د الله په نوم شروع کوم. چې څوک نو ډېره دا معلومیږي یو سړی چاته خط لیږي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم چې خطونه لیکلي دي لاول خپل نوم لیکلی دی. ښه د دې واقعه مې دې دپاره شروع کړې ده چې تاسو ته د یو پیغمبر قوت طاقت معلوم شي، د الله امداد، او دې کې چې کوم مسایل دي چې هغه معلوم کړي. غټه خبره ده. نو خط چې لیکي لاول به خپل نوم لیکي، دا عامه قاعده ده. نبی علیه السلام چې کومو بادشاهانو ته خطونه لیکلي دي اول خپل نوم لیکلی دی، من محمد صلی الله علیه وسلم، من محمد عبد الله ورسوله. د محمد صلی الله علیه وسلم د طرف نه دا خط دی چې د الله بنده او د الله رسول دی. اله هرقل عظیم الروم، یو بادشاہ ته خط لیکلو، د هغه نوم هرقل، عظیم الروم چې دا د روم بادشاہ دی. نو علما د دې نه معلوموي چې خط لیکي مخکې به خپل نوم لیکي. او زمونږ د پښتنو یا زمونږ د اردو والو د خط طریقه څه ده؟ لاول چې چاته خط لیکي د هغه نوم ولیکي، وروسته خپل نوم لیکي. دا غلطه طریقه ده. ولې د مخکې خپل نوم ولیکه چې چاته ورسي چې هغه ته د مخکې نه پته ولګي چې دا د پلان کې خط دی. د هر چا د دوستانو د ملګرو یو بل سره خپل روابط دي، نو هغه بعضې وخت چې مونږ لم خط راشي یا تاسو لم راشي، نو چې خط نیمې ته ورسوي نو زر یې وګوري لاندې چې ورېږه لېږلی چا دی. ځکه دا انداز د بیان خو څه جدا غوندې معلومیږي. دا خبره خو ډېره خشته ده یا ستغه ده یا د دمکۍ ده، ورېږه چا را لېږلی دا خط. نو چې هغه سړی په کړاو کې اچې او بیا وروسته ګوري چې کومه کرښه کې نوم دی، نو د مخکې نه ورته خپل نوم ولیکه. نو یو د خط طریقه دا ده چې خپل نوم به باقاعده د خط په اول کې لیکي. دویم چا سره چې د ملاقات وکړو نو خپل نوم به ورته اخلي، فلان کېم. نبی علیه السلام مبارک یو صحابي دروازه وډبوله، تپوس یې ته وکړي من څوک یې؟ من هو؟ هغه وی انا معنا زه یم. نو نبی علیه السلام وفرمایل انا زه خو زه یم.
انا څه ته وایي نوم اخله چې نوم دې څه دی. نو طریقه دا ده چې څوک د چا ملاقات ته لاړ شي او دروازه وډبوي او هغه ته تپوس وکړي ډېرې فوراً خپل نوم ورته وایي فلان کې چې د هغه په دماغو بوج را نه شي، پته ورته ولګي چې دې سړي سره د ملاقات ضرورت شته نشته، دروازه کولاو کوم یا نه کوم. دا د مسلمانۍ طریقه ده. یا دې زمانه کې څوک په موبایل چا سره خبرې کوي یا په ټلیفون خبرې کوي، نو چې څنګه میلاو کې نو فوراً خپل نوم ورته اخلي فلان کې خبرې، هغه ته پته ولګي چې څوک. نو که چاله ملاقات نه مخکې لاړې خپل نوم به اخلي، خط کې خپل نوم مخکې لیکه. دارنګې په موبایل یا په ټلیفون چا سره خبرې کوي فوراً خپل نوم اخله، د فلان کې خبرې کوو. د هغه زړه غواړي خبرې در سره کوي که نه غواړي نه کوي. یا کوم دوست دی مصروف یې ته به وایي چې رور لږ ساعت پس خبرې کوو، او که خیر خو لکه مخکې خپل نوم اخیستل پکار. دویم نمبر د الله د نوم نه به شروع کوې بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره سلیمان علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم وایي. نبی علیه السلام چې خط لیکي بسم الله مخکې کړی، خپل نوم یې رستو کړی. سلیمان علیه السلام خپل نوم د هغې نه مخکې کړی دی، بسم الله رستو کړی دی. نو الله نوم باخلي بسم الله الرحمن الرحیم. که چا سره په ټلیفون خبرې کوي او که چا له ملاقات نه ورلې نو فوراً بسم الله وایا. او یا چا سره خط لیکي نو بسم الله الرحمن الرحیم لیکه. زمونږ بعضې خلک د بسم الله په ځای دغه 786 لیکي، د دې هېڅ حیثیت نشته. 786 څه شی دی؟ بسم الله د عربی الفاظ دی، د قرآن یو آیت دی بسم الله الرحمن الرحیم، او قرآن اسم للنظم والمعنا جميعا، د لفظ او د معنا د دواړو نوم دی. نو 786 بیٹک د معنا ورکی، لیکن په 786 کې د الله برکتی نوم نشته. الله پکې شته نشته، الرحمن پکې نشته، الرحیم پکې نشته. نو بعضې خطونو کې خلک بسم الله نه لیکي او دلیل څه نیسي، یاره چې دا خلک بیا سبدیا به د دې احترام نه کوي نو دا لارو کوڅو کې غورځوي. نو په دې وجه بسم الله نه لیکو. ښه نو چې تا لاندې خپل نوم لیکلی دی عبدالرحمن، نو رحمان د خدای نوم نه دا دې وایي لیکو، هغه دې پکې لیکلی دی. د چا چې ترې خط ولېږه د هغه نوم دې لیکلی دی، په خط کې دي 50 نومونه لیکلي دي، جمنین تنسی او متمنی شرکت 50 د یو خوا لیکلي دي او 30 د بل خوا لیکلي دي. په چا کې د الله نوم دی، په چا کې د پیغمبر نوم دی. نو د هغې د احترام د سره نشته، د بسم الله نه به احترامۍ نه یریږي. اخبارونه خو ګورې په هغې کې خو په سوونو د الله نومونه راغلي دي، د هغې د به احترامۍ نه خبرېږي. د دوکان سودا خو د اخبار په کاغذ کې خرڅی وایي دا جي د انګلش اخبار دی، نو د انګلش په هغې کې د الله نوم نیسته. د الله د نوم به پوره احترام کې ته بسم الله الرحمن الرحیم ولیکه. هغه سړی که د الله د نوم احترام نه کوي اپوی شه او خدای پوی شه. ته خپله غاړه خلاصه که د واده خط لیږې، که د مړي خط لیږې، که عام خط لیږې، بسم الله الرحمن الرحیم ولیکه کنه. او هغه مسلمان دی چې چاله خط لیږې هغه د الله د نوم احترام وکړي کنه. بشر حافي لوی بزرگ تیر شوی دی، بشر حافي په لاره باندې او زبردست دغه دی د شراب خور دی او بدعمله زناکار په خپله مخکې زمانه کې، او شرابخانې ته روان او شراب وله په لاره باندې یو خط ومونته، په هغې کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی. چېرته یو کاغذ ټوکله وه چې هغې راواغېست، د الله نوم دی پکې. نو زر فوراً کور ته لاړ، کاغذ یې صفا کړ. هر انسان په زړه کې یو جذبه او یو قدر راځي، او هغې بند کړ، خوشبویي پې پورې کړه، او پخوا خلکو پټکي به په سرول دا یو رواج و. اوس هم بعضې علاقو کې خلک پټکي د رواج د وجې نه په سروي، د هغه پټکي په هغه ول کې هغه د الله نوم ورومنډه. یو احترام یې هلکې راغی چې شرابخانې ته به ته پټکې به یې راواخېست، میز پورې به یې ویزان که وي د الله نوم دی پکې دننه بلا. او چې واپس به راغی پټکې به راواخېست، په سر د پاسه به یې کېښود. زمانه تېرېدله، دغه علاقه کې یو عالم رب العالمین په خوب کې ولید. الله ډېرو خلکو په خوب کې لیدلی دی. ښه رب العالمین په خوب کې ولید. احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو کم 100 کرته الله په خوب کې ولید. وی په سلم کرت مې کې ولید، یو تپوس پتې کوم. نو چې په سلم کرته الله په خوب کې ولید، وی الله وی یو شی راته وښایه چې په کوم څیز به تا ته بنده در نږدې کېږي. نو د قرآن یې ورته وښو چې قرآن باندې ما ته الله بنده ډېر را نږدې کېږي. نو دغه عالم خوب کې رب العالمین ولید، الله په خوب کې ولید. چې ویلي ده الله ورته ورشه او بشر ته بشر حافي ته زما سلام ووایه.
دی چې را بیدار شو تپوس کوي یاره بشر حافي هر سړی ورته وایي هغه بشر خو بل نشته او دغه شرابي بدعمله زناکار شته بل نشته. وایي اوس هغه ته د الله سلام څنګه ورسو؟ یو نه بل نه تپوس کوي. خوب شاګون کې په بله شپې بیا رب العالمین په خوب کې ولید زما سلام دې ولې ونه رسو؟ الله ما له حیا راځي چې ستا سلام دغه سړي ته ورسوم. دا خو زه ګورم که بل نوم باندې بشري خو شرابي دي همدغه شرابي ته ورسوه. چې را بیدار شو چې تپوس یې کو کور نه معلومات یې وکړل بشر حافي وی هغه تللی دی شرابخانې کلب ته تللی شراب والا کلب شرابخانې ته. بس الله حکم و ایثار نه شو نیغ راغی دروازې و څوکیدار ته بشر شته وی یو وی څه کوي وی شراب یې څکلي دی او نشه پروت دی. هله وی ما ورته یاد که زه یو پلانکې مچی راغلی تا سره کار دی. چې ورغې ویې لقو او شرابو په نشه کړو ورته یې ویې د کلي هغه پلانکې مولانا صاحب راغلی دی تا سره څه خبرې کوي. بس هغه ویې د اسرائیل علیه السلام د هغه په شکل کې راغی. ځکه ما سره د مولانا صاحب څه کار دی؟ ابه ما څه کوي؟ دا جوړ اسرائیل علیه السلام د ملا شکل کې راغلی دی او جوړ چپه کوي مې بېغمه کوي مې. بس هغه د یارې نه ته هغه صاحب هغه نشې هغه اثار ختم شو په منډه راغی. چې څنګه راغی دا مولانا صاحب ورته غاړه ورته وی یو خبره درته کوم استاد په ذات ته الله قسم یې رښتیا به راته وي. وی وایه څه خبره کوې زر وایه څه چل دی؟ ورته یې وی یاره لږ په سا صورت شه ما دوه شپې وشو چې رب العالمین په خوب کې لیدلی دی او په تا سلام دی. چې دی ولیدل دا خبره یې واورېده په ژړا شو خپل پټکې را په سر کې ویده چیزو ښه زه څه کوم او الله ما سره څه کوي. الله ګوره ډېر مهربانه ذات سبقت رحمتي غضبي. د سل موقع د الله د قهر راشي یو موقع د رحم راشي هغه یو کم سل غضبونو ته نه ګورئ یو رحم ته ګورئ. حدیث پاک کې راځي چې د الله سل رحمت دی. یو رحمت دنیا ته رالیږلی دی او دا په دې خلکو کې تقسیم کړی وایي چې دا پلار او دا مور په بچي رحم کوي. او تر دې حده پورې نبي علیه السلام فرمایي چې دا اس دا خپه په بچي کیږي او بچي چغه کی او دا اس د خپه اوچت کې رحم یې پرې راشي. یا لکه مثلا چرګه ده هغې بچو له ته ګوتې یو څه څونه ټونګې در باندې لګوي دا رحم. یا د سپي بچو له ته ګوتې یو څه چکونه در باندې لګوي. وی دا ټول د الله هغه یو رحمت دی چې تقسیم کړی دی په دې خلکو کې. د هغه یو رحمت په وجه باندې دا حیوانات او انسانان په خپلو بچو په یو بل رحم کوي. او یو کم سل رحمتونه الله ځان سره ساتلی دي. یرحم الله بها عباده یوم القیامة. د قیامت پر ورځ به دا یو کم سل رحمتونه استعمالي او په خپلو بندګانو به رحم کوي. واقعي چې د الله دغه رحم را نه شي زمونږ بلا ګناهونه دي قسم دی مونږ څه نه کوو. نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه مړه کې سوچ کوو چې دا زه څه کوم د الله ما سره څه کوي. وی د اول خو مولانا صاحب نن نه پس زما توبه بس الله په ما سلام وی نن نه پس زه به نه شراب څکم نه به ګناه کوم. او ورته وایي ته خپلې خبرې پرېږده ما پوهې کا چې تا باندې الله دا سلام څنګه ویلی دی. وی نور خو اسم نشته دغه یو مسلماني مې شته باقي چې زما عمره څومره بدعملي ده دا په مخ د ځمکه په چا کې نشته. اوس هم در شرابو په دې نشه کې در سره روان یم خو یو نیکي مې کړې ده. وی څه شی دی نو د کاغذ پرچې وله د سر نه راوویسته. وی د الله دقه نوم مې په ځمکه مونتې راوچت کړی مې او د هغې احترام مې کړی د دې یو رکوټي نوم. او د زبیدې قصه مې درته نه ده کړې چې زبیده به الله د قیامت په ورځ باندې تپوس ترې کوي څه دې کړي دي؟ وی الله ما خو بلا خیراتونه او نهر مې راوستلې مکې مکرمې ته. وی دا خو ما طاقت در کړی که ما نه وی در کړی طاقت او ما د بادشاه ښځه نه وی جوړه کړې تا څه کولی شو؟ وی زه په یو ټکي دې بخم. وی نوړی دې روچته کړې وه خولې ته دې وړه او الله اکبر وویلې شو زما نوم به اخیستی شو. نو تا سر تورو نوړی دې واپس په پلیټ کې کېښوده چې د الله د نوم احترام کوم. نو سر دې پټ کړ بیا دې نوړی اوچته کړه زما د نوم په دغه احترام دې بخم. وایي اوس موږ څومره د الله د نوم احترام کوو. سړی ته وایي د الله لپاره ما ته څه مه وایه د الله په نوم یې نه پرېږدې. قسم درته یو سړي وخوري په هغې اعتبار نه کې. د الله نوم کاغذ د انګریزي اخبار انګریزي اخبار کې د الله نومونه نیسته هغې کې سودا خرڅوي هغې نه بوټی جوړی. اخبارونه موږ دقسې غورځوو دا خو اسانه خبره ده. غونډ راغونډ کړه پوټې تیلې ورته ورته کړه یو غاړه کې وسوځو راوړه دریاب کې وغورځوو. زما وروڼو د الله د نوم
د پیغمبر د نوم، د جومات، د قرآن د کڅوړې، د جومات د دغه پوړونو د دې به ټولو احترام کوو. دا زمونږ مسلماني ده او دا زمونږ شعائر الله دي. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نو خبره مې دې پورې کوله چې بسم الله د خط په اول کې خامخا به لیکي، دا پکې لازم، بسم الله الرحمن الرحیم. او بیا رکوټ لنډه خبره، الله تعلو علی واتونی مسلمین. کبر به نه کوئ، دعوت د اسلام در کوم، مسلمانان شو زما تابع شي. هغې چې خط وکت بلقیس، هغه خپل چې څومره جرنیلان او وزیران او خادمان او خلق ورسره دي ورته وی تاسو مشوره کوم. څوک؟ هغې ورته وی نحن اولو قوة وبأس شدید، مونږ خو ډېر لوی طاقت دی زمونږ، او فانظري ماذا تأمرین، باقي ستا مشوره ده، خو پام کوه چې لاندې خبره وکنه کې. زمونږ ډېر لوی طاقت دی، ډېر لوی لښکر دی او مونږ ډېر مضبوط یو، مونږ څوک نشي والی. که به مونږ څوک هم حمله کوي مونږ طاقت لرلی شو. ځکه ما درته ووایي چې د هغې ډېر انتهایی مضبوطه علاقه وه. سبا تاریخ لیکي دا د یمن، اوس هم د یمن په علاقه کې دا شته، او د یمن په علاقه کې قرآن حکیم د دې صفت کړی دی د سبا. دا دومره عظیم الشان علاقه وه چې قرآن کې الله تعالی فرمایي وی د دې یو بند جوړ کړی، یو بند یې جوړ کړی، بند. او هغه بند زه حیران یم، اوس ساینسدانانو ته ګورو، هغه زمانه کې وګورو، تاسو زاړه آثار قدیمه وګورئ، حیران بشئ. 3.5 میله بند و، 3.5 میله بند، د یو غر نه بل غره پورې 3.5 میله اوږد، 150 گز، 1.5 گز اوچت او 50 گزه پلن. دا یو بند و، ډیم چې څه ته ویلي، 3.5 میله اوږد او 150 گز، 1.5 گزه اوچت اسمان طرف ته، او 50 فوټه پلن. او دې کې بیا کړکۍ جوړې کړې وې، کړکۍ په هغې باندې به اوبه پرېښودې مختلفو علاقو ته. اوس د بند کې کړکۍ جوړولو او هغې انتظام به مې که نه، کړکۍ خو داسې نه چې څوک دې ورشي او کړکۍ دې کولو کې دونه د اوبو طاقت چې زور پرشر ورکولي نو هغه کولول هم اسانه خبره خو نه ده. معلومیږي دا چې په دې دنیا باندې یو دور د ټکنالوژي او د ساینس تیر شوی دی. دا بند په اسانه خو نه جوړېږي، دا یو بند. او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې ښي طرف ته او ګس طرف ته باغونه، دا قرآن وایي. ګورې ښه، د الله کتاب دروغ نه وایي. او داسې باغونه په دغه علاقه کې چې هر قسم میوه پکې وه، هر قسم میوه او خوشبودار بوټي پکې وو. او مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي چې خالی ټوکری به د چا په سر وه، خالی ټوکری، او د باغ په منځ کې به روان شو چې ته په خپله لار به تو خالي ټوکری به په سر وه، د باغ نه چې به وتنو ټوکری به د میوو نه بیا ډکه شوې وه. دومره به باغونه د میوو نه ډک و، را پرېوتل به په دا ځمکه میوې، هر قسمه میوې وې پکې. او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې دې خلکو له ما بهترین رزق ورکړی. الله قرآن کې صفت کوي، نو الله چې صفت دی یو شي کوي نو به صفت تابع دی که نه. په میلیونو زما په خیال چې دې وخت کې زما ذهن کې نه راځي، ما بیګا یو تفسیر کته 360 مربع میلې خوده او کسونه خو چې دومره خو په علاقه کې باغونه خوارو. او کم چې غټه شاهرابه وه لکه دا تنګي والا شو یا د مردان شو یا د پیښور، یو طرف تم باغونه او بل طرف تم باغونه. الله یو رزق ولا ورکړو او الله تعالی یو نعمتونه په دغه خلکو کړو. او د دې تخت څونه به 40 گز اوږد د دې بلقیس تخت، 20 گز چوړایي پلنوالی، 40 گزه اوږدوالی، 15 گزه اوچت. دا به د دې تخت 15 گزه 45 فوټ ته جوړېږي. دا زمونږ دا 10-12 فوټه کې جومات چت دی، اندازه لګوه ته. 15 گزه اوچت او 40 گز اوږد او 20 گز پلن. دا به د دې تخت و. او هغې باندې به ورسره خپل ملازمین او په 7 محلاتو دننه به تخت شاهي پروت و، او د ریخمو بسترې او د ریخمو ګدایانې او مختلف قسم غمی او یاقوت ناشنا بادشاه او پلارې بادشاه او د هغې نه پس دا بادشاه پر تخت ناسته و. او بلا ګورنران د مختلفو علاقې د دې لاندې. هغې وي زمونږ مقابله څوک کولی شي؟ ښځه هوښیاره وه،
ورته داسې کار دی ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها ذلة. په پارام کې نه سلیمان هم طاقت تاسو نه اورېدلې ما اورېدلې بیریان دیوان تابع دي او که زمونږ په دا وطن حمله وکړه مونږ عزتمن به ذلیله کي هر څه به راله ختم کي دا باغونه دا وطن به تباه و برباد کي. داسې چل کې وګورئ چې دې واقعي پیغمبر دی او کام بادشاه دی که دې پیغمبر یې خو تابع به شو او کام بادشاهي بیا به ستا سره مشوره ومنم. وی یو ډالۍ ورته لیږم یو تحفه او یو امتحان پې کوم که ډالۍ یې قبوله کړه او امتحان کې کامیاب شو خو دې پیغمبر دی او که دې کې ناکام شو نو عام بادشاه بیا ورسره جنګ کوو. اوس تحفه ډالۍ څه ده ناشنا وی 1500 غلامان 1500 وینځې وله لیږم هلکانو ته د جنکو جامې او جنکو ته د هلکانو جامې هلکانو ته لاسونو کې بنګړي او لوپټې په سر چې دې دا پته لګولي شي که نشي لګولي قابل دی که ناقابله او مختلف قسم یاقوت او غمی او هیرې او لال جواهرات یو ځای کړل او اسونه وخان وی دا ټول به د سلیمان علیه السلام ته تحفه بشي او په منځ کې پکې یو ملغلره کېښوده هغې کې سورې کړی دی خو په داسې سینسي طریقه باندې چې هغه سورې کوږ دی وی صاحب یو صرف یو شی به ستا معلومات کومه چې دا اوتار یې ورسره کېښود بس نور یې غږ ونه هغه هدهد خو هر څه په د خپلو سترګو ولیدل راوالوت او سلیمان علیه السلام ته راورسېد. سلیمان علیه السلام دا لوبه کړې چې 1500 هلکانو ته جنکو جامې چولي او جنکو ته هلکانو دا خو دا خبره تا پوهیو. او بل دا دی چې ډالۍ تحفې رالېږلې ده او ستا معلومات کوي او یو ملغلره یې ښودې ده پکې سورې کوږ دی تار ورسره پروت دی تا معلوموي چې دا تار ته په دې ملغلره کې اچولی شي که نه شي اچولی په خولې به راته غږ نه کوي. سلیمان علیه السلام نه چې دوی څنګه راورسېدل ډېر عزت او اکرام یې او ورته یې ویل وګوره چې غوسه کېږي به او که په نرمۍ به خبرې کوي که سخته غوسه یې وکړل دا بادشاه دی پیغمبر نه او که په نرمۍ ستاسو میلمستیا وکړل نو دا معلومېږي چې پیغمبر دی. چې راورسېدل سلیمان علیه السلام ډېره ښه میلمستیا وله وکړله په صحیح طریقه باندې او دغه دا ډوډۍ نه مخکې دا مونږ خو دغه طریقه ده چې مونږ خو به مونځ کوو او تاسو مونږ سره په خپل مانځه کې شریک شئ. قصه اوږده خو بهر کې اوبو ته یې کېنول نو د جینکو د هلکانو د مخ د اوبو اچولو طریقه خو هر چا ته معلومه ده. هلکان څنګه په مخ اوبه اچوي او جینکې څنګه اچوي او لاسونه جینکې څنګه اینځي او هلکان څنګه اینځي. نو پته یې ولګوله وی دغه خوا کې دا چا چې ښځو جامې چولي دا هلکان دي دې خوا کې او دا نور جینکې او چې هغه پلیټ یې ورته کېښودو هیرې نو تاریخ لیکي تفسیر خازن لیکلی دي نو اوس بدې کې به تار څنګه اچوي کوک سوري کې نرې تار اچول او ورته دام نه وي چې پکې واچوه نو د وینه نه دا کار واخیسته. اوس حیوانات خو دي تابع که نه وینه خوله کې تارونې و په سوري کې وردن نه شو بل طرف ته ترې ووتو قصه خلاصه. الله خو ګوره رب العالمین انسان زه کله کله حیران شم که نه د حیوانات یو کتاب مې کته دا کونې نه دی کونې دا کم چې په سارو کې کم کې دې کونې د الله تعالی دا یو طاقت ورکړی دی د ده غوږونه تیز دي د ده دومره تیز غوږونه دي چې دې په میلونو چېرته قافله روانه وي که نه نو ده ته دا پته لګي چې دې کې څاروي روان دي. پخوانو بادشاهانو چې به چېرته ډاکوانو به ډاکه کوله کونې به یې ځان سره ګرځو تار به پکې چولو نو په میدان به پرېښود نو چې او په کم طرف روان نو دوی به وي دې طرف ته قافله ده کونې نه به یې دا کار. یو پیشو ته وګوره په توره تیاره کې د مږې معلومات څنګه په اسانه کوي مونږ ته پته نه لګي هغه ته څونه پته لګي. یو میږي ته وګوره میږي په کومه دنیا کې ته معمولي غوندې ګوړه یو شی وغورځوه د هغه د پوزې حس څونه تیز دی کوم ځای نه معلومات کوي. داسې حیوانات دي. نو خبره مې څه پورې کوله چې دا هدهد د هغه ځای نه ټول پوره معلومات راواغېستل راویړل او بیا د هغه دغه نه یې کار واخېست هغه مدې په هغه دغه کې پې وردننه ویې نه او بیا ورته ووایي چې دا هدایا مو واپس کې او زه په دې نه دوقه کېږم او بلقیس ته یې ووایه چې دومره لښکرې در لېږمه چې د هغې بس دغه ني سر او ویښ به نی معلوم او زه تکړه شه او مضبوطه دمکي ورکړه چې زه
د ډالو شوقي نیمه انتم بهدیتکم تفرحون په ډالو او په تحفو باندې تاسو خلک خوشحالیږئ در حقیقت د دین مسله دا ده چې څوک چاله ډالۍ او تحفه یوسي نو هغه قبلول پکار دي دې سره د انسان مینه زیاتیږي محبت زیاتیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی یو بل هدایا یو سه تحفی یو سه ډالۍ یو سه پدی بمو یو بل سره مینه زیاته شي نو حضرت سلیمان علیه السلام ولې دا تحفې واپس کړې بعض علما خدا لیکي چې د هغې ځان له شریعت او زمونږ ځان له شریعت چې د هغې په شریعت کې د غیر دین او غیر مسلم نه ډالۍ قبلول جایز نو خو اصل خبر ورونو داسې نه ده بلقیس چې دا تحفه او ډالۍ سلیمان علیه السلام له رالیږلې وې نو هغې معلومه و چې دې بادشاه د پیسو شوقي دی د دولت او د ډالو شوقي دی او که واقعي د الله پیغمبر دی هغې د یو امتحان په شکل کې دا تحفې او ډالۍ رالیږلې وې سلیمان علیه السلام خو یوازې بادشاه نو د الله پیغمبر و هغه ته وحی سره معلومه شوه او هدهد هم ورته الوي چې تا باندې یو امتحان کوي که ډالۍ دې قبولې کړې ګورې بیا ستا متعلق به د هغې سوچ دی چې د یو عام بادشاه دی نو په دې وجه هغه تحفې او ډالۍ قبولې نه کړې او دمکي وله ورکړه چې داسې لښکرې درلیږم چې د هغې د مقابلې به څوک ني او تاسو سره به زه پوه شم او یا به ایمان راوړی مسلمانېږې به هله به م پرېږدم ګنې داسې لښکرې درلیږم چې د هغې مقابله تاسو نشئ کولی او واقعي چې د چا انسانانو باندې م لوی حکومت وي او پیریان هم د هغه تابع وي او هورې هم تابع او مارغان هم تابع وي د چا پلار به ورسره جنګ وي او د ټولو د لویه خبره خو د الله امداد دی ځکه دا ټول هر څه خو ورته الله تابع کړي د الله امداد دی د الله امداد که چا سره وي او هغه په طاقت کې لږه کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله نو د الله په حکم او د الله په طاقت وړه ډله په لویه ډله غلبه حاصلولی شي ډالۍ چې کله واپس بلقیس ته ورسېدلې او د سلیمان علیه السلام دمکي م ورته ورسېدله نو فورا هغې بیا خپل میټینګ راوغوښتو او خپل وزیران او چې کوم فوجي مشران ټول یې راغونډ کړل او بیا هغه خپله سر دوباره کړه خبره چې یاره دا سړی عام بادشاه نه دی او دا د الله پیغمبر معلومیږي د عام بادشاه خو پیریان تابع ني ده خو پیریان هم تابع ني د عام بادشاه خو مارغان تابع ني ده خو مارغان هم تابع ني د عام بادشاه خو هوا تابع ني ده خو هوا هم تابع ده نو ګورې چیل چال ورسره نرې پکار او ورتلل پکار دي مونږ به ورشو چې دې راځي او په مونږ حمله کوي او مونږ رسوا کوي د هغې نه ښه دا ده چې مونږ مخکې ورشو او بیا ګورو په خپله به ووینو که خبره همداسې وه نو ښه ده که نه مسلمانان به شو د دین به قبول کو بادشاهي به پاتې شي په خپل حال او که بالفرض دې رښتونې وي او مونږ بیا هم د دعوت قبول نکړو د پیغمبري مونږ بیا هم د مرسته او نکړه مونږ په ایمان راونړو نو اخرت هم تباه شو دنیا هم غرقه شوه بادشاهي به هم لاړه شي ګوره هوښیار بنده و هغه چې کوم ایلچي و فورا یې ولېږه چې ته لاړ شه او سلیمان علیه السلام ته ووایه چې مونږ لا تا سره جنګ نه کوو مونږ درځو هلته به سره خبرې کوو مونږ ستا ملاقات ته در روان یو ملکې بلقیس چې کوم بادشاه ده زمونږ هغه سره د خپلو وزیرانو د خپلو مشیرانو د خپلو کاردارو ستا ملاقات له درځو سره مخامخ په مخامخ به خبرې وکړو حضرت سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا را روانه ده انشاءالله چې دې کې به الله خیر راوباسي او دا به الله تعالی مسلمانوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دا عادت مبارک و چې په یو قوم به حمله کوله نو مخکې به یې وله دعوت ورکړو ایمان راوړی که نه راوړی که دعوت به قبول کو مسلمانان به شو خبره به خلاصه شوه او که دعوت به قبول نه کو بیا به یې ورته وی چې ښه نو بیا هم در سره جنګ نه کوو زمونږ
حکومت ومنئ، زمونږ مشري ومنئ، زمونږ ټیکسونه ومنئ، جزیه ومنئ، غږ درته نه کوو. او که دا به م ونه منله نو د هغې نه پس به یې ورته بیا وي چې ښه نو بس را میدان ته شئ چې سره یو بل سره جنګ وکړو. دا زمونږ د مسلمانۍ طریقه ده. او هغه سلیمان علیه السلام هم په دې پوه شو. نبی علیه السلام مبارک یو ځل جهاد له صحابه لیږل چې کوم صحابي مشر کړی هغه ته وایي سرې دست جنګ مه کوه، لاول دعوت ورکړه. که ستا دعوت یې قبول کړه ډېره ښه ده. وی که یو قسم الله ستا په لاس مسلمان کړي دا تا د ډېرو غټو او قیمتي مالونو نه بهتره خبره ده. نو سلیمان علیه السلام هم دا خیال و چې بادشاهي خو زما لویه ده، که دا الله مسلمانه کړه او ورسره د خپل قوم مسلمان شو دا ډېره لویه فایده ده. دا را روانه شوه او د اسلام او د ایمان په نیت را روانه شوه. هوښیاره ښځه وه. سلیمان علیه السلام دلته خپلو ملګرو سره میټینګ وکړه، مشوره وکړه چې د دې خو یو عزت پکار دی. یو میلمه چې د بار نه راځي پکار دی چې د قربانه خلک د هغه عزت وکړي، استقبال به نه ورکړي. او د مسلمانۍ طریقه هم ګورې داسې ده. نبی علیه السلام به د کافر هم خیال ساته چې کوم کافر به رسول الله صلی الله علیه وسلم له ملاقات درالل د هغې به ډېر عزت او ډېر قدر به یې ونه کو. مخامخ په مخامخ استغس پورې چاته نه وې. عایشه صدیقه فرمایي یو کافر را روانو وی نبی علیه السلام مې ډېر بد و چې دا ډېر خراب او خطرناک سړی دی. او چې مخامخ کېناسته نو نبی علیه السلام مبارک ورسره ډېرې نرمې خبرې شروع کړې. وی مې چې صاحب دا خو هغه خراب سړی او تاسو ورسره ډېرې سختې ډېرې نرمې خبرې مخ په مخ شروع کړې. وی عایشې الله نرمي خوښوي، نرمې خبرې مخامخ کوه. خو اخلاقو باندې چې کوم کار کېږي دا په سخته نه کېږي، په نرم خوی په خو اخلاقو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګري چې څومره کافر په هغه زمانه کې ملګري شو مسلمانان شو نو زیات تر د نبی علیه السلام د ښه خوی د نرمو خبرو د خو اخلاقو برکت